سلام، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. پس د یوې اونۍ بیا هم د معرفتي نوښت پروګرام ته ښه راغلی. نن د امیل دورکهایم په ځان وژنه خبرې کوو. ځانګړی بحث دی، د امیل دورکهایم ځانګړې څېړنه ده، خپلې ټولنپوهنیزې ځانګړتیاوې لري او خپل علمي ارزښت. زه د نن ورځې بحث کې ډېر خوشبخته یم. ډاکټر صاحب محب زغم زموږ د هېواد ځانګړی لیکوال او د انساني علومو همیار او ملګری راسره میلمه دی. د دوی بحث به هم نن په ځان وژنه باندې واورو. زه کوشش کوم چې د امیل دورکهایم په نظریه کې او د هغه په قالب کې د ځان وژنې ټولنپوهنیز تحلیل تر ممکن حده تاسو ته وړاندې کړم د دغه کتاب اړوند، او تکمیلي بحث به چې په افغانستان کې د ځان وژنې مسلې ته یو ډول کتنه وي، او که ممکنه وه د ځان وژنې علمي تحلیل وشو کولی او یو څه په همدې موضوع مشترکې خبرې سره وکړو. البته یو ضمیمه‌یي تعبیر داسې چې ځان وژنه کیدی سي لکه د پاولو کولیو په قول یوازې د خپل بدن له منځه وړل نه وي، کیدلی شي بعضې وخت خپل د هویت له منځه وړل وي، خپل د راتلونکي له منځه وړل وي، خپل د آرامش او خپلو لذتونو له منځه وړل وي، او خپل د بشري شتونولۍ له منځه وړل وي. په دې معنا او په همدې تعبیر، په همدې بهانه د ځان وژنې بحث پیلوم. جاوید اقبال هم نن راسره دی. دی د معرفتي نوښت او د انسان د مجلې د لرې ځای نه همیشه مینوال دی او تعقیبوي یې. دی هم ښه راغلی، او د یو ډاډ او اطمینان لپاره او د یو افتخار لپاره کریم صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. زموږ پروګرام کې دوی هم ګډون لري نن. ښه، ځان وژنه زموږ واهم بحث د امیل دورکهایم په یو خاص مفهوم دی، د ځان وژنې مفهوم. د مقدماتي د پیلنیو عنوانونو د مخې موږ نن د ځان وژنې په موضوع کې د ځان وژنې په مقدمه د ټولنیزو لاملونو او ډولونو باندې سره خبرې کوو. څو ډوله ځان وژنې شته چې مشخصا د امیل دورکهایم کتاب یې معرفي کوي او د ده څېړنه یې معرفي کوي. وروسته کې امیل دورکهایم د حل لارې وړاندې کوي، ډېرې او ساده ابتدایي تکمیله لري چې هلته یې ورته رسېږو. ښه، پیلنۍ خبرې. معمولا تاسو د ځان وژنې د مفهوم د اورېدو سره کیدی شي یو رواني او فردي تصمیم تصویر په ذهن کې ستاسو ته دا شي او متوجه شي چې ځینې وخت تاسو اورېدلي چې ځینې کسانو د ځان وژنې پرېکړه کړې، تصمیم یې نیولی چې ځان ووژني، او دا کار یې کړی بعضې وخت. معمولا دا رواني یا روانپوهنیز تحلیل د ځان وژنه شوی دی، او معمولا موږ اورېدلي دي چې فردي تصمیم دی او یو شخص، یو فرد د فرد په صفت تصمیم نیولی چې ځان ووژني، او دا کار یې کړی یا یې نه دی کړی. دورکهایم د همدې ځای نه پیلوي چې ځان وژنه تر اوسه چې موږ اورېدلې دغه فردي ګڼل شوې ده، رواني یا د ناروغیو پورې مربوط یا د لیونتوب پورې مربوط، چې دلته په کتاب کې بېلابېل ډول راخلي، په دغو پورې مربوط ګڼل شوې ده، او ځان وژنه داسې تحلیل شوې ده چې دی ورسره ډېر موافق نه دی. د دې کتاب اوله برخه ټوله په دې استدلال متمرکزه ده چې تر اوسه د ځان وژنې دلایل دسته‌بندي شوي دي یا ډلبندي شوي دي، دا قانع کوونکي دلایل نه دي او کافي دلایل نه دي، او په یو بلې معنا ژور او اساسي دلایل نه دي. د ټولنپوهنې علم غواړي ووایي چې موږ د یو ځانګړي روش په درلودلو سره، د یوې ځانګړې موضوع په څېړلو سره، د یو ځانګړي علمي هدف په تعقیبولو سره غواړو خپل تحلیل وړاندې کړو، او دی د یو رسمي ټولنپوه په صفت همدغه بحث وړاندې کوي. ځان وژنه اوس د یو ټولنیز چلند په صفت یا ټولنیز واقعیت په صفت په دې څېړنه کې مطرح ده او تعقیبېږي. دا کتاب په 1890 کې چاپ شوی دی. اول ځل په 2 کلو 2.5 کلو کې پرې څېړنه شوې ده. معمولا د دوی روش اثباتي روش دی، د هغه نتیجه شوي او مرتب شوي ډلبندۍ او ارقام او احصایې دوی را اخلي، په هغې باندې بحث کوي، او معمولا په تحقیق کې هم کمي روش دی، د کمیت په اساس ولاړه څېړنه ده.
دغه کتاب خپل هغه لري اوسنۍ صفتي حلقې لري. ځان وژنې کتاب وایي د ټولنپوهنې یو ځانګړی کتاب دی چې حتی د هغو 100 کتابونو چې په 20مه پېړۍ کې د ټولنپېژندنې ځانګړي شوي وو دا په هغه کتابونو کې شامل دی د اعتبار له مخې. فقط هغه څه چې دې کتاب ته اعتبار ورکوي او ژوندی ساتي د انتوني ګیدنز او د ریمون آرون تحلیل د کتاب نه دا دی چې دا یو ژوندی او تلپاتې اثر دی په ټولنپوهنه کې. هغه دلیل دا دی چې تر ټولو په ډیر منظم او معقول ډول سره او ډیر علمي ډول سره دغه د دوی نوی روش په دې څېړنه کې کارول شوی دی او دا ډیر مهم دی. یعنی دی غواړي ثابته کړي چې دغه د ځان وژنې موضوع په دغه روش دغه نتیجه ورکوي چې د ټولنپوهنې تحلیل دی ورسره. په دې خاطر دا خپل اعتبار لري. په مقدمه کې دی وایي چې موږ اورېدلي چې فردي پرېکړه ده ځان وژنه. موږ اورېدلي چې د رواني ستونزو پورې مربوط کوي، روانپوهنیزه پېښه ده یا پرېکړه ده، یا ژوندپوهنیزه یا ژوپوهنیزه چې ژوند پورې مربوط کیږي. دا ډول تحلیلونه د معمولا دغه نه شوي دي. په دې هرې حلقه کې بیا په دې هر یو عنوان کې بیا ډېرې وړې جزبندۍ شته ده. په ناروغۍ برخه کې، په فردي برخه کې مثلا ډول ډول ناروغۍ بیا د طب د حلقې د خوا تشخیص شوي چې کیدی شي په یو چا کې چې ځان وژنه یې کړې ده دغه ډول تکلیف موجود و او ځان وژنه یې کړې ده. دی دغه ټول موارد یادښت کوي په همدا مقدمه کې او ټولو سره خپل مخالفت اعلانوي. وایي چې دا دلایل کافي نه دي. حتی که تاسو یو د روانپوهنې په هکله چې ډېر مهم بحث لري لږ دقت وکړئ، علمي تصویر که ترې جوړ کړئ، په د یو انسان په محور ترې علمي تصویر جوړ کړئ، یو فرد ته ډېر نږدې لاملونه چې ډېر وخت د ده په وجود پورې دننه دي او د ده حالاتو پورې راګرځي په روانپوهنه کې بحث پرې کېږي او تشخیص کېږي. اما کله چې وایو ټولنپوهنیز د باندې د وجود نه د باندې د دوی ټولنپوهنه، دا کلاسیک ټولنپوهنه، د فرانسې ټولنپوهنه، دوی وایي د فرد نه لږ څه د لرې په ټولنه کې او ټولنیزه فضا کې ځینې جوړښتونه شته ده او دا ساختارونه او جوړښتونه دي چې حاکم دي په فضا باندې. مونږ که رواني تحلیلوو یو موضوع په یوې لویې اجتماعي جوړښتیزې فضا کې مو دا تحلیل وړاندې کوو. مثلا رواني تحلیل په دې معنا سره په خپله اجتماعي تحلیل دی. تاسو یو فرد دننه نشئ تقصیر کولی چې دی مقصر دی په دې خاطر چې دا ډول حالتونه درلودل ځان یې وژلی دی. دورکهایم په دې کتاب کې هڅه کوي ووایي چې د دغو حالتونو درلودل چې تاسو یې رواني تحلیل کوئ ټولنې پورې مربوط دي او ټولنیز لاملونه دي اصلا او په اړیکو پورې مربوط دي. ادامه کې وایو چې د اصلي بحث ټول دا دی چې د ځان وژنې ادعا د دې کتاب ده، د ځان وژنې اصلي لامل ټولنیز لامل دی. مونږ که له افرادو د فردي تحلیل نه ور اخوا واوړو اصلي لاملونه په ټولنیزه فضا کې پیدا کولی شي چې خلک ولې ځان وژني. د دې څېړنه په انګلستان باندې، په فرانسه او آلمان باندې هغه ارقام او احصایې چې ده پیدا کړي دي دا تحلیل وړاندې کوي چې ځان وژنه په فرد کې یا په یو وګړي کې څرګندېږي اما اصل کې ټولنیز لاملونه لري او دا ټولنیز، یعنې که په بل عبارت ووایو، لږ په عام عبارت سره ووایو، مونږ د نورو لپاره ځان وژنو. خلک چې څوک چې ځان وژنه کوي علت نور دي، نور د ټولنه کې چې دا وګړي شته دي دا نور، مونږ د نورو وګړو د لاسه یا د نورو وګړو د پاره یا د نورو وګړو د چلند په نتیجه کې ځان وژنه کوو. د په ساده اصطلاح باندې خبره ده. اصلي مفهوم چې امل دورکهایم پر دې تمرکز کوي تړون دی، ټولنیز تړون. دوه ډوله چې مخکې بحثونه کې ویلي، دوه ډوله ټولنیز تړونونه تشخیصوي. یو ډول سنتي او پخوانیو ټولنو پورې مربوط، یو ډول مدرن ټولنو پورې مربوط. میکانیکي او ارګانیکي د خپله اصطلاح ده. میکانیکي ټولنې او ارګانیکي ټولنې، میکانیکي تړون او ارګانیکي تړون. هغه تړون چې د وینې، نسب، ښیښۍ، کورنۍ، دوستۍ په سر باندې ولاړ دی، او هغه تړون چې د مهارت، لیاقت، شایستګۍ، وړتیا او د شخصیت په اساس باندې ولاړ دی. ټولنې په دغه تړون محور سره تحلیلوي دی او د ځان وژنې په ټول بحث کې هم اصلي مفهوم ټولنیز تړون دی. څه وایي؟ ادامه کې روښانه کوو. هر څومره چې د یو وګړي د نورو سره تړون ډېر زیات شي هم ځان وژنې ته ورسېږي، چې ډېر راکم شي هم ځان وژنې ته ورسېږي. ټول تصویر د دې کتاب دا دی. څومره چې تاسو ډېر یو بل ته نږدې کېږئ، یعنې په ټولنیز لحاظ باندې ډېر اجتماعي کېږو مونږ،
زموږ فردیت چې کله په ټولنه کې ورک شو کاملا بیا زموږ لپاره ځان وژنه ډېره عادي ده. دلته اوس مثالونه راوړي وروسته دلته ویل کېږي د نورو لپاره ځان وژنه، یا برعکس یو څوک دومره فردیت یا وګړیتوب پکې دومره قوي کېږي چې نور ټولنه او د ټولنیزو ارزښتونو نه د ده ارزښت نور لوړ دی، دی خپله فکر کوي چې زما ارزښت د نور ټوله ټولنې نه لوړ دی، یا زما ارزښتونه چې زه تعقیبوم یا کوم پرېکړه چې زه کوم دا تر ټولو ډېره ښه او ځانګړې ده. هېڅ د ټولنې معیارونه او ارزښتونه د ده لپاره معیار نه منل کېږي. په دې صورت کې هم دوی تمایل پیدا کوي چې ځان وژنه وکړي. بناء دا ټول ټولنیز لاملونه دي چې ښکاري. ښه، په دې کتاب کې درې مورد تعقیبېږي. اول د دې څېړنې یو هدف کارکرنیز هدف دی. امید دورکهایم غواړي د یو ټولنیز فرد په توګه چې په دې ټولنه کې خپله ټولنه کې په خپله زمانه کې اوسېدلی دی، د دې ټولنې لپاره د دغې پېښې چې ځان وژنه د دې د حل لار پیدا کړي، لکه نور چې د حل لار لټوي ورته. دویم غواړي د یو ټولنپوه په صفت د حل لار وړاندې کړي چې د ځان وژنې مخ څنګه ونیسو، څنګه یې مخنیوی وکړو. دا یې کارکرنیزه موخه ده. بله نظري موخه لري. دی غواړي هغه نظریه چې د اثباتي ټولنپېژندنې په دغه شرایطو کې منځته راغلي او تکمیلېدو کې ده او دی پرې کار کوي، هغه نظریه په دې کتاب کې تطبیق او اعمال کړي. یعنی معرفت د دغه نظریې په حوزه او په لمن کې په باندې بحث وشي. دا یې دوم. او دریم هدف میتودولوژیک هدف دی، هغه ځانګړی روش چې دی غواړي ووایي لکه د ټولنپېژندنې اساسي روش دی پرتلیز روش چې موږ ویلی وو، د مقایسې روش. بهترین روش د ټولنپېژندنې لپاره په تېره جلسه کې هم څه وویل د پرتلې روش دی. دغه روش هم غواړي دلته تطبیق کړي. مثلا د بېلابېلو ټولنو د ځان وژنې شمېر او احصایې پیدا کوي او پرتله کوي یو بل سره او خپل بحث وړاندې کوي. ښه، دا کتاب په دریو اساسي برخو ویشل سوی ده. اوله برخه کې هغه لاملونه دي چې د ټولنې نه د باندې دي، طبیعي لاملونه او د ټولنې ورهاخوا لاملونه. دویمه برخه کې ټولنیز لاملونه دي. دریمه برخه کې ځان وژنه د یو ټولنیزې پدیدې په توګه او بیا د حل لارې. په دویمه برخه کې د ځان وژنې ډولونه هم 4 ډوله تشخیصوي او وړاندې کوي. ښه، دا همغه د نقد مرحله ده. رواني لاملونه آیا د په تفصیل سره آیا رواني لاملونه د ځان وژنې لپاره کفایت کوي؟ د امیل دورکهایم پوښتنه ده په دې کتاب کې، او خپله یې نقدوي، ردوي، وایي چې کفایت نه کوي. څوک چې په رواني دلایلو یوازې تمرکز کوي، دوی په خپله د رواني دلایلو یا لاملونو تکمیلونکې برخه چې ټولنیزه برخه ده له پامه غورځوي، او دا صحیح نه دي. کیدای شي د همدغه رواني تحلیلونو په سر باندې حاکمه فضا ټولنیزه فضا وي، او موږ باید هلته دقت وکړو، ټولنیزې فضا ته دقت وکړو. ځکه چې موږ په رواني تحلیلونو کې د نظره موږ په رواني شننو او تحلیلونو کې د فرد سره او فردي حالاتو کې په ارتباط کې واقع یو. کیدای شي یو ډول قضاوت پرته له هغه لویو جوړښتونو چې موږ له پامه غورځوو په فردي حالاتو کې جدي وګڼو، مهمه وګڼو. حال دا چې موږ په خپله په ټولنیزه فضا کې د دې ټولنې د حاکمې فضا نه متاثر یو، جوړښتونو کې واقع یو، قالبونو کې د ټولنې واقع یو، د ټولنې په ژبه غږیږو، د ټولنې شعور او وجدان زموږ په وجود کې دی. بناء د دې فردي او رواني کچې ورهاخوا اوړي. یو شمېر لاملونه طبیعي لاملونه ګڼل شوي دي او محیط پورې طبیعي محیط پورې اړوند لاملونه ګڼل شوي دي چې دلته یې راوړي هم او دی پرې باندې نیوکه کوي. مثلا د ځینو پوهانو تحلیلونه دلته رااخلي، لکه دا په دې خپل کتاب کې دا ټول رااخلي. لیونتوب تشخیص شوی دی چې هغه کسانو ځان وژلی دی، عام نظر دا دی چې دوی تکلیف لري. هغه کسانو چې ځان وژلی دی د عام نظر دا دی چې دوی تکلیف درلودلی دی، او په عامه ژبه باندې دا تکلیف بیا لیونتوب اصطلاح کې راوړل کېږي. میشل فوکو د لیونتوب په هکله باندې فکر کوم، د لیونتوب د تاریخ په هکله باندې بحث کړی دی. تیزس فکر کوم په همدې هکله دی. دوی نه ښکاري چې فرانسویانو ته لیونتوب ډېر مهمه دی. نو همداسې دی که نه، دلته هم د لیونتوب استدلال راغلی دی. د ځینو نورو فرانسوي شنونکو هم دا مسله ده. لیونتوب معمولا د عامو نظره کیدای شي یو ډېر غیر ضروري مورد وي چې حتی کیدای شي څوک ورته فکر ونه کړي، اما له ځینو نورو زاویو متفاوت وضعیت دی د انسان. له شکاک نظره که وګورئ کیدای شي موږ لیوني واوسو، هغه کسان چې لیوني وایي هغوی بل ډول واوسي فقط. بله دغسې ده که نه.
تفاوت کېدلی شي سړی بېلابېل تعریفونو ته ورسوي. هر څومره چې انسانان یو بل سره تفاوت ولري، دا تفاوتونه مثلا په ټولنیزه فضا کې، په فردي او شخصیتي فضا کې، په ذهني فضا کې، مثلا په ارتباطي او عملي فضا کې توپیرونه ایجادوي او توپیرونه تعریفونه ایجادولی شي. هر ډله نه بیا د تفاوت سره برابر تعریف ایجادېږي. اوس د لیونیانو نام کېدای شي د تفاوت په اساس چې موږ سره ورته چلند نه کوي، موږ غوندې زموږ قالبونه نه اخلي. مثلا هغه شی چې موږ ورته نزاکت وایو دی نه مراعتوي. مثلا د نزاکت خو یو ټولنیز فورم دی، نو موږ هغه غوندو بیا یې راځو یو بل سره مخ کېږو. په هر حال دوی مثلا اسکیرول دی، تور دی، دوی د رواني لاملونو او مثلا مشخصا په لیونتوب باندې همیشه ګوته ایښې ده چې دا د ځان وژنې لامل دی او لاملونه دي. دی په خپله د ټولو نه پوښتنې لري عمل ته چې آیا دا بحث تاسو وړاندې کوئ د رواني تحلیل په صفت دا کافي دی، کفایت کوي د ځان وژنې د تشخیص او تبیین لپاره، او په خپله بیرته ردوي چې کافي نه دی، وړاندې ځي. دا همغه مخکینۍ څېړنې دي چې شوي دي په دې هکله. مثلا دا د دوی تشخیص کې دا شی راغلی دي، مثلا مالیکولیایي لاملونه، دا یو ډول حالت دی، بعضې وخت په ذهن پورې ډېر مربوط کېږي، فلسفې کې مطرح دی، یو ډول د بېحالۍ یو ډول خاص کیفیت. ډاکټر صاحب هم په هکله باندې کېدای شي وروسته څه خاص نظر ولري. همداسې غم او حزن، دا د غمګینۍ او د خاصو منفي یا د درد احساساتو تبارز څرګندویي ده په وجود کې. همداسې د دوی له نظره وسوسهیي ځان وژنه، د دوی په تحلیلونو کې امیل دورکهایم چې څېړنه کوي دا شی ترې راوځي. مثلا دوی غیر ارادي ځان وژنې هم څرګندې کړي دي، ویل دي چې مثلا بعضې کسانو کېدای شي اراده نه درلوده یا تصمیم نه و چې ځان وژنه وکړي ولې شوې ده. اما دا یو هم کافي بحث نه دی. یو هم د بعضې استدلال بعض ځایو کې دا دی چې دا علمي بحث ته دی نه چې دوی تحلیلوي او کوشش کوي چې د دغه بحثونو یا د دغه مقالو په وړاندې کولو سره ځان وژنه روښانه کړي چې ولې ځان وژنه کېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې دا نقدونه دي. ښه، مثلا الکولیزم دا یو زه نه پوهېږم دا یو تور دی که یو تحلیل دی که یو تحقیق دی. دا تقریبا ډېرو هیوادونو کې په فضا کې تر خپله واقعیت مشهور سوی ډېر دی. مثلا ویل کېږي چې د نشهیي توکو د استعمال له وجې بعضې کسان ځان وژنه کوي. زه فکر کوم د ډېرو محققینو یا د عامو خلکو لپاره په دې خاطر چې د تحقیق تکلیف نه خلاصوي، عادي طور سره یې مني وایي همداسې ده. اما دی ثابتوي مثلا ځینې ځایو کې دی وایي چې مونږ کتلي دي دا خاص رابطه نه لري. معمولا خاصه رابطه د دې ترمنځ چې څومره کسان نشه کوي او څومره کسان چیرته ځان وژنه کوي، د دې ترمنځ خاصه رابطه نشته. او دا فقط د دې په خاطر تحلیلیدلی سي چې اعتقادي برجستګي ولري، خپل نفرت څوک ترې هغه کي برجسته کي او ویښي، یا ځان ترې خلاص کړي د تحقیق نه. په دې ترتیب سره د الکولیزم هم هغه کوي، ممانعت کوي، یعنې نقد کوي، نه مني، وایي دا هم د ځان وژنې لامل نشي کېدی. وروسته کې د نژاد مسله، آیا ځان وژنه په تبر او خیل او قوم او نژاد او نسب پورې مربوط کېږي که نه، قومیت پورې مربوط کېږي که نه، انساني فیزیولوژیکي جوړښتونو پورې مربوط کېږي که نه، ارث مثلا، دا ټول په همدې بحث کې وړاندې کېږي. 4 ډوله نژادونه پېژندل شوي دي، دی وایي د دوی ترمنځ هم خاصه رابطه نشته. مثلا د آلمانیانو او د اسلاویانو ترمنځ یو ډول په یوې لسیزه کې چې مطالعه کړې ده، د دواړو نژادونو ترمنځ تقریبا ډېره مشابه ځان وژنه ده. که ځان وژنه په یو قوم او یو نژاد پورې مربوط وای، باید په یو کې زیاته وای چې موږ هغه مثلا په یو خاص زماني دوره کې موږ تشخیص کړی وای چې نژاد او ځان وژنه یو بل سره رابطه لري. اما دلته د دې هم تېرېږي، نژاد او ځان وژنه یو بل سره رابطه نه لري. دا په ټولو کې شته او په یو خاص کمیت سره شته. جنسیت او سن، عمرونه هم همداسې. فقط نه هغه څه چې دی وایي زما په څېړنه کې ښکاري په کم عمر کې ځان وژنه نشته یا ډېره کمه ده، په کوچنیوالي کې ځان وژنه نشته او ډېره کمه ده. د دې نه د دې خبر داسې تحلیلیږي چې موږ ټولنیز شعور باندې چې کله پوهېږو، بلدېږو، یعنې د کوچنیوالي نه چې راووځو پرته دغه فیزیکي او فیزیولوژیکي وضعیت چې له پامه یې غورځوو، دلته ټولنیز وجود پام کې ونیسو، د لومړنیو کلونو نه چې تېرېږو، هر څومره چې موږ اجتماعي کېږو، دې پورې مربوطه ده ځان وژنه. په دې خاطر دی وایي چې د سن له لحاظه موږ اولو 10 او 15 کلونو کې ځان وژنه ډېره کمه لرو یا یې نه لرو.
وړاندې چې څومره ځي ځان وژنه زیاتېږي. د ده څېړنه وایي چې زما څېړنه ښیي چې تر 80 کلونو پورې چې وړاندې ځي تر همغو پورې ځان وژنه زیاتېږي. فقط په ډېر نادر ډول سره په 4 وروستیو کلونو کې چې د 80 یا 15 ترمنځ ده هلته استثنایي ډول سره ځان وژنه راکمیږي بېرته که څوک ژوندي پاتې وي او که نه مرګ په خپله پسې راځي نو. ولې معمولا په عمر کې د ځوانانو او د ځوانۍ دورې ځان وژنه خط پورته دی، ګراف لوړ دی. میراث هم نه دی، ارث هم لکه الکولیزم غوندې یو تحلیل دی چې په عامو ټولنو کې معمولا او په عام ذهنیت کې مربوط دی. مونږ په عامه کچه دا ویلی شو، مثلا زمونږ په عرف کې داسې خبرې ممکن ده موجودې وي چې ځکه چې د نیکونو کې هم یو چا داسې کار کړی و، داسې تحلیلوي. اما دا علمي نظره د منلو وړ نه دی. دوی وایي د ارث سره خاص رابطه نه لري، ارثي نه ده دا ځان وژنې مسله. ښه، د دې فصل وروستۍ برخه ځان وژنه طبیعي لاملونو او طبیعي وضعیتونو پورې څنګه مربوط کیږي؟ اوبو هوا پورې مربوط کیږي که نه؟ لکه څنګه چې موږ د نژاد بحث وکړو، لکه څنګه چې مثلا د جنسیت موضوع ده، لکه څنګه چې د سن مسله ده. دا هغه ټول هغه موارد دي چې د دې نه مخکې د ځان وژنې په رابطه تحلیل شوي دي. مثلا دی دلته هم نیوکې لري. ځینې کسانو ویلي دي چې د کال په ځینو خاصو موسمونو کې ځان وژنه زیاتېږي، لوړېږي، او ځینو نورو موسمونو کې تر ممکن حده پورې راکښته کېږي. تر دې مخکې چې د تفکیک کې احمد دورکهایم وایي چې نو زموږ عقل خو داسې وایي چې باید تر ټولو زیاته ځان وژنه په مني کې وي، ځکه دا د زماني د کال د دوراني زمان د سقوط او د کښته کېدو وضعیت دی، د حزن او د نارامېدو وضعیت دی. په دلته دې دوره کې باید ځان وژنه زیاته وي، چې دی وایي زما څېړنې برعکس ښیي تر ټولو ډېره زیاته ځان وژنه په اوړي کې ده، اصلا په اوړي کې ده، په ګرمۍ کې ده. اوس کیدای شي دته هغه وایي چې سوګیري معرفتي، چې د ځینو کسانو چې هغه وي ډاکټر صاحب ته اوس زه خپل عذر وړاندې کوم، ډاکټر صاحبانو کیدای شي ذهن داسې لاړ شي چې د ګرمۍ د درجې د حرارت لوړېدو سره په اعصابو کې خاص ډول کیفیت منځته راځي او مثلا څوک داسې تصمیم نیسي. همداسې ډاکټر صاحب که نه، تاسو هم بیا خپلې خبرې وکړئ. اما دی وایي چې تر ټولو ډېره زیاته ځان وژنه په 4-5 هیوادونو کې چې انګلستان په سر کې واقع دی، د کمی احصایو د موندلو په نتیجه کې اوړی هغه موسم دی چې تر ټولو زیاته ځان وژنه پکې دی، بیا ورپسې پسرلی دی، بیا منی دی، بیا ژمی دی. اوس بیا هم زما خبرونه کېدای شي داسې تصدیق واخلي چې ژمی په آخر کې دی، ځکه دا په ګرمۍ سره متضاده رابطه لري. په هر حال د سړښت او د تودوخې درجه کېدای شي په ټولو ژوندیو موجوداتو خپل تاثیرات لري، اما د اجتماعي تحلیلونو نه لرې کېږي. فاصله اخلي. د دې له نظره دا زموږ لپاره نشي کولی د ځان وژنې لامل روښانه کړي. دلته بېلابېلې څېړنې وړاندې کوي. موږ وایي 10 کاله یوه دوره تعقیب کړله، مثلا په دغه کلونو کې، دغه لسیزو کې، چې مثلا یو وخت کې هوا همغه هوا وه، یو وخت کې ځان وژنه زیاتېده پکې، یو وخت کمېده پکې، په مایا او جغرافیه کې. بناء په هوا او فضا پورې مربوطه نه ده. دا دته د نه منلو ده. دا یې چارت تاوتریخوالي کچه په بېلابېلو موسمونو کې کم زیات کېږي. خشونت داسې احساس کوئ چې زموږ په خبرونو کې مې تعقیب کړي دي چې مثلا د کال په ټولو خبرونو کې چې د پیښو په رابطه اورئ، د کوم موسم یا د کوم وخت زموږ ټولنه کې په دې خاطر چې جګړه دوام لري، جګړه مثلا د ژمي جګړه او د اوړي جګړه به فرق کوي، ځکه چې دا به امکانات برابروي د دې لپاره چې هغه. اما دا د ځان وژنې پورې څنګه رابطه اخیستلی شي؟ موږ بیا په هغه صورت کې چې موږ دغه 2م ډول یا 3م ډول ځان وژنه پام کې ونیسو، د دورکهایم په نظر چې نظامیان هم پکې شامل دي، چې هغسې نه ده. زموږ له نظره هغه سیاسي اجتماعي تحلیل کې دا داسې نه واقع کېږي. په هر حال انتحاري همیشه موجود دی، دا ځان وژنه ده، دا د کال په ټولو موسمونو کې موجوده وه. همداسې ده که نه؟ ښه دا د سوال ځواب برخه کې به دا وکړو. ولې اوس داسې اشاره کوم، دا ارسطو هم یو وخت دا خبره کوله چې موږ یونان کې ځکه ډېر پرمختګ کړی چې هوا ډېره معتدله ده. ولې دا دې نه منل ده نن. موږ چې کله د چلند نرمښت تشدد یادوو، دا ټولنیز بحث دی. دا هر څومره باور پورې ستاسو ارتباط لري، څومره شدید باور لرئ، شدید عمل کوئ. همداسې ده که نه؟ د دې خواته نه ده شی. له ټولنیزو علومو کې داسې دی بحث. ولې زه دا پرېږدم د هغه کسانو تحلیلونو ته چې هغه مثلا جغرافیه تحلیلوي او هوا تحلیلوي د انسان د وجود سره په ارتباط،
زه خاص نه لرم. اما زموږ ټینګار په دې دی چې ځان وژنه یو ډول چلند دی د نورو سره په ارتباط کیږي. هر څومره چې دا ارتباط سالم وي د دې کچه راټیټېږي، هر څومره چې ارتباط ناسالمه وي کچه یې لوړېږي. موږ د نورو په ارتباط دا تصمیم نیسو. په هر حال اوس تر اوسه موږ د ځان وژنې غیر ټولنیز لاملونه وړاندې کړل او د ده له نظره یې نقدونه او ردونې وه. ټول یې رد کړلې او ټول یې نقد کړي او د بېلابېلو دلایلو له مخې دا د پامه غورځول. اوس د ده لپاره دا مقدمه زمینه سازي کوي چې ټولنیز لاملونه تشخیص کړي او ووایي چې د ځان وژنې لپاره ټولنیز لاملونه شته دي. حتی د هغه کسانو لپاره چې د معنا پسې ګرځي، هغه د اوسني فلسفي او فکري مکتبونه چې دي دا هم ټولنیز تحلیل درلودلی شي. ښه، د علتونو تشخیص دی وایي چې تر اوسه پورې چې موږ کوم ډول لاملونه کتل او کوم لاملونه چې وړاندې کېدل په هغه مخکیني فصل او مخکینۍ برخه کې دا ټول طبیعي یا د حالاتو پورې مربوط یا رواني یا هماغه شته رواج شوي علمي تحلیلونو پورې مربوط او فرمولونو پورې مربوط دي. د اوس نه چې موږ کوم تحلیل وړاندې کوو دی وایي چې دا ټولنیز تحلیل دی او په ټولنیز انسان پیژندنه کې مسله دا ده چې په انسانانو کې د ټولنیزې رابطې په پام کې درلودلو سره یو خاص تمایل او یو خاصه کچه د تمایل د ځان وژنې لپاره شته. دا په ټولو ټولنو کې شته. په ځینو ټولنو کې دا فرصت شته دی چې دغه ډول غوښتنو ته او دغه ډول چلند ته معنا پیدا شي او خلک تمایل پیدا کړي چې دغه معناداره کار ترسره کړي. په ځینو ټولنو کې ورته د نفرت معنا پیدا کېدلی شي یا رد معنا پیدا کېدلی شي چې مذهبي تحلیلونه له ځان سره درلودلی شي. دی وایي زموږ تشخیص به دا وي چې موږ د ټولنې سره په ارتباط کې تحلیلونه وړاندې کړو او د ځان وژنې لامل وګورو. ټولنې سره په ارتباط کې هره ټولنه اوس ځان سره همغه اساسي د انجن یا د سیستم هغه اساسي برخه لري چې د لاملونو، تمایلاتو، علاقمندیو کچه کم او زیاته کړي، جهت ورته ورکړي او دا دی وایي مشخصا ټولنیز دي چې ادامه کې دلته تحلیلوي. مثلا د مذهب سره په ارتباط د دې څېړنه وایي مذهب سره په ارتباط ځینې مذهبي ګرایشونه دي چې ځان وژنه پکې زیاته ده، ځینې مذهبي ګرایشونه دي چې ځان وژنه پکې کمه ده. نو د دې د ادعا د مخې د مذهب او ځان وژنې ترمنځ مستقیمه رابطه موجوده ده او کوم موقعیت چې ورته ورکوي هغه موقعیت کې دی یو خاصو د چلند فرمولونو ته او فرمونو ته لاسرسی پیدا کوي چې انتخاب یې کړي او هغه چلند ترسره کړي. ځان وژنه هم په همدغه ډول چلندونو کې شامله ده. د نن ورځې د دې تحقیق په دوام کې د نن ورځې بحثونه د ځان وژنې په رابطه تر ډیره زیاته کچه پورې معنوي او مذهبي دي. که تاسو اوس معنا او مذهب سره نږدې وګڼئ، د نن ورځې ټولنپوهنیزې څېړنې وایي چې د مذهب او د ځان وژنې ترمنځ دوه ډولیزې رابطې شته ده. مذهب کې انسان تعریف کړی و چې دی کولی شي ژوند وکړي، نو د ژوند کولو کچه یې لوړه کړې ده، مسؤلیت یې منځته راوړی دی، ځان وژنې مخنیوی پکې شته ده چې دی تر اخره پورې ټینګار کوي چې مذهب کې دا انرژي شته ده چې انسانانو ته داسې وضعیت تعریف کړي چې هغه کې ځان وژنه دوی ونه کړي، مسؤلیت پورته کړي. او برعکس تر اوسه پورې چې ځان وژنې هم سوي دي د دې تحلیل په دوام کې نن ویل کېږي چې دا مذهبي تعریفونه داسې افرادو ته ورکوي په ټولنه کې. ځکه مذهب تعریفوي څوک چیرته ودرېږي په ټولنه کې، څه موقف ولري، څوک واوسي، باید هویت ورته ورکوي او اعتقاد دی. دا اعتقاد زموږ د ټولو چلندونو اصلي سرچینه او اراده بخښونکی محور او مرکز دی. مثلا دی وایي چې تر ټولو ډیره کمه ځان وژنه په هغه کې ده، تر ټولو کمه په کاتولیک کې ده، ډیره کمه په یهودانو کې ده او تر ټولو ډیره زیاته مثلا په پروتستان کې ده. او هلته بیا شخصونه وایي چې ولې د پروتستان یو علت دا دی چې فردي ازادي پکې ډیره ده نسبت د نورو ته. فکر نه کوئ دا ډیره مستقیمه او جالبه معنا لري. هر څومره چې فردي ازادي یو کس ته ډیره شوې ده، هغه تصمیم نیولی دی چې هغه ډول چلند هم ترسره کړي چې کیدای شي نورو ټولنو کې مذموم او بد چلند دی او مثلا ځان وژنه ده. اما هر څومره چې اجتماعي رابطه قاعده شوې ده، فردي ازادي کمه شوې ده، خو دا مذهب ټولنیز تحلیل کې ټولنیزه وظیفه ورکړې ده هر یو کس، تاسو دا کارونه وکړئ. ځان وژنه پکې محدوده ده، اجازه نه ورکوي ورته. ټولنیز کېدو درجه چې کله لوړه شوې ده، ځان وژنه راکمه شوې ده. همدې لپاره فردیت دلته
د مذهبي اړخه یوه زمینه د دې ده چې ځان وژنه پکې تحلیل شي او د دې ادعا کې همداسې ده. مثلا څه کېږي دی وایي د پروتستانت مسله څرنګه ده؟ هغه مثلا دا ده چې فردي وضعیت پر ټول ټولنیز وجدان باندې برلاسي کېږي. فرد ته اجازه ورکوي، یعنی دی باور کوي، مذهب ورته ویلي اعتقادي برخه ده، دی باور کوي چې دی اجازه لري چې هر ډول پرېکړه وکړي او تصمیم ونیسي. دی فکر کوي چې زه حق لرم او کولی شم او باور کوي په دې او همدا چلند ترسره کوي چې هغه ممکن د ځان وژنې وي. یا لږ تر لږه داسې یو فردي وضعیت چې ټولنیز شعور او ټولنیز وجدان پرېښودلی شي، له پامه یې غورځولی شي، یوازې تصمیم نیولی شي او وایي چې زه یوازې تصمیم نیسم دې خبرې لپاره، که څه هم دا ټولنیز دي. بل په داسې ټولنو کې وایي ټولنیز کنټرول کم دی. هر څومره چې ټولنیز کنټرول راکمیږي، یعنې ټولنه خپل ټولو وګړو ته پام نه کوي یا ټولو وګړو ته یو ډول پام نه کوي، په یوې کچه کې نه واقع کوي، هر یو ته یو ځانګړی وضعیت ورکوي. د ډېرو لپاره کیدلی شي په فردګرایۍ کې دا فردي مسله ده چې ټولنه خپل کنټرول د افرادو په سر کموي. کله چې کموي، افرادو ته دا اجازه ورکوي چې شخصي تصمیم ونیسي، یا لږ تر لږه داسې فکر وکړي چې زما خپل تمایلات راته تر بل هر یو ټولنیز معیار لوړ دي، زه کولی شم خپله پرېکړه وکړم. دا هم دغه ټولنیز اعتبار دی چې فرد ته یې ورکړی دی. په همداسې یو فضا کې ممکن کېږي ځان وژنه. او بل دا چې وروسته کې په پروتستان کې هم دا شی شته او په دې کتاب کې دا تحلیلوي چې فردګرایي په خپله داسې یو خاصیت لري چې افرادو ته د دوی خپل شخصي اهداف ډېر مهم کوي. تاسو کله پام کړی دی د ټولنپوهنې او د ټولنیزو چوکاټونو کیسه دا ده، موږ به تاسو د اهداف څوک تعینوي؟ موږ فکر کوو خپله یې تعینوو. صحیح ده؟ په دې خاطر چې موږ یو خاص درجه د فردیت لرو، ازادي په دې ټولنه کې، او د خاص ډول هغو سره مخ یو، مواردو سره مخ یو، چوکاټونو سره، منزلونو سره، اصولو سره، مسیرونو سره مخ یو. ټولنه هر یو ته یو خاص وضعیت ورکوي چې دا ترې انتخاب کړي. هر څومره چې دا وضعیت فردي کېږي، علاقه دې سره پیدا کېږي چې خپل تحلیل او خپل انتخاب یا خپله اراده یا خپل تصمیم ډېر مهم وګڼي. هر څومره چې مهم ګڼي هماغومره پرې عمل کوي. برعکس هم دقیقا صحیح ده. هغه ټولنه کې چې افراد بیخي محوه کېږي، په ټولنه کې ورکېږي، ټولنیز تړون دومره زیات وي چې افراد ته هېڅ اجازه نه ورکوي چې خپل ارزښتونه ته ټولنې مهم وګڼي یا خپل ځان لپاره فکر وکړي چې ما خپله د خپل ځان لپاره یو هدف تعریف کړی دی، زه هغې پسې ورځم. اصلا ټولنه زموږ ټولو لپاره هدف تعینوي. ټولنه خپل موږ ته انتخابونه مخې ته ږدي چې تاسو دغه کولی شئ انتخاب کوئ. شرایط سره برابر دي، د زمان او مکان سره برابر دي. موږ په زمان او مکان کې دننه په دې شرایطو کې د دې ټولنې یاستو. ټول هر څومره فوق العاده انتخاب چې کوو، د ټولنې د راکړل شویو چانسونو نه انتخابوو. ښه، دی په کورنۍ باندې ډېر ټینګار کوي. وایي کورنۍ، مذهب او سیاسي نظام په درې کچو افرادو ته معنا تعریفوي او فردیت او شخصیت تعریفوي. په کورنۍ کې موږ د لومړني واحد په صفت ټولنه کې موجود ده. هلته خپل هویت، خپل راتلونکي، خپل مکلفیتونه او خپل باورونه ترلاسه کوو. هر څومره چې دا باورونه، دا مکلفیتونه د ځان وژنې په ډول پرېکړو او چلندونو ته نږدې کېږي یا فرصت ورکوي، یا لږ تر لږه په مخکینۍ معنا سره فردي یا فردګرایي یا شخصي تصمیمونه یا ارزښتونه پکې معتبر ګڼل کېږي، آزاد تصمیم هر یو نیولی شي. هر څومره چې محدود کېږي برعکس. دی وایي چې زموږ د عمر په یو خاصه مرحله کې کورنۍ په دوو ډولونو، هغه وخت چې موږ د کورنۍ کوچني غړي یو یا نوي غړي یو، هغه وخت چې موږ خپله د کورنۍ مسؤلین یو. خپل په دغه دواړو کې وروسته تحلیلوي چې مثلا هغه څوک چې میرمن لري، د هغوی علاقمندي ځان وژنې سره ډېره کمه وي. دا یو ټوکه ده چې برعکس سیستم نه وي. ځان وژنه څوک هغه کسان کوي چې مجرد دي ډېر د دوی له نظره. بلې دا اجتماعي رابطه یې کمه ده. وایي بیا د دې سره ډېر جالبه ده. وایي چې مثلا دې کې هم اصلي مسله دا ده، هغه کسان چې دوه دي په کور کې، یعنې دوه کسان دي، نارینه او ښځه، د دوی تمایل د هغه کسانو سره چې مثلا څو اولادونه لري په کور کې، ځان وژنې لپاره ډېر دی. بیا هغه څوک چې څو اولادونه په کور کې لري، د هغوی ډېر کم تمایل دی ځان وژنې. دا همدغه ښیي چې د اصلا ټولنیز لاملونه دي. دا دی دلته هم لیکل شوي د متاهلانو او د مجردانو مثلا.
په هغه کسانو چې په 20 کلنۍ کې معمولا کم او زیات 2-3 کاله وړاندې وروسته کې په 20 کلنۍ کې واده کړي وي د نارینه او ښځینه ترمنځ شخصي او ټولنیز ژوند مسؤلیت لوړ دی پکې د دوی کې ډېر کم لیدل شوي چې ځان وژنه وکړي د ده د مخې د ده د تحلیل د مخې موږ ډېر کم آمار لرو چې د 20 کلنۍ ګډ ژوند چې پیل شوی په دغه مراحلو کې په دوام کې د ځان وژنې پرېکړه ممکنه سي مګر دا چې ټولنیز بېلوالی منځته راشي یا مثلا هغه څوک چې د کورنۍ یو غړی خپل له لاسه ورکوي یا ښځینه یا نارینه یا بیلیږي یا مړه کېږي یا کېږي یوازې پاتې کېږي په دو کې هم د نارینه و ځان وژنه بیا ډېره ده تر ښځینه و د جنسیت له مخې ولې بیا هم مجردان تر متأهلانو په ځان وژنه کې وړاندې دي دی خپل نتیجه اخلي وایي په کورنیو کې څنګه ده مسله دی وایي چې نتیجه یې 2 شیه کېږي یا دې پورې مربوطه ده چې په کورني چاپریال پورې مربوطه کېږي خپل مسؤلیتونه او خپل وظایف او خپل مکلفیتونه پیدا کوي یو کس د هغو مکلفیتونو چې یو د بل په رابطه یې لري د هغو په نتیجه کې دی د ځان وژنې تصمیم نه نیسي د مسؤلیت تصمیم د پاتې کېدو تصمیم نیسي دا یو دومه دا ده چې د خپلې جوړې د انتخاب امید چې دی همیشه یا د ژوند لپاره د ملګري انتخاب او خپل د خوښې رابطه ایجادول دا د ده له نظره یو بل لامل دی چې په کورنۍ کې د کورني ثبات له طریقه د ځان وژنې مخنیوی کوي او مسؤلیت ایجادوي او دی ورسره شمېرنې خپل وړاندې کوي په کتاب کې تر اوسه پورې کورنۍ ډلګۍ یا کورنۍ اجتماع او مذهبي اجتماع تحلیل شوي دي او تشخیص شوي دي چې دغه ډول تړون چې کورنۍ وړاندې کوي تعریفوي او دغه ډول تړون چې مذهب وړاندې کوي په دو کې تر ممکن کچې پورې ځان وژنه راکمه ده یعنې د دې نه داسې ښکاري چې هغه کسان چې بیا د باور مشکل لري اعتقاد ډېر فردي سي او هغه کسان چې کورنۍ سره رابطه خپله خرابوي یا کورنۍ نه لري یا دغه اړیکې سمه نه وي په دوی کې د ځان وژنې کچه لوړه ده دلته مثال ورکوي ځان وژنه راکمیږي په کومو صورتونو کې هغه صورتونو کې چې مذهبي کورنۍ او سیاسي نظام ډلې او ډلګۍ یا اجتماعات چې ورته وایي سیاسي اجتماع د کورنۍ اجتماع یعنې خپلوي او مذهبي اجتماع په دې درې وړو کې چې هر څومره تړون سمیږي او منځته راځي ارتباطات ځان وژنې کچه راټیټېږي هر څومره چې په دغو کې خلاصوالی منځته راځي او تړون لرې کېږي یا فاصله زیاتېږي ارتباطات خرابېږي هماغومره پکې ځان وژنه زیاتېږي یو بل سره معکوسه رابطه لري د ده وروستۍ خبره په دې هکله باندې ژوند څنګه دوام کوي د ژوند د پاتې کېدو دپاره څه دي که له ژوند ورهاخوا یو مهم او ستر ارزښت ولټوو د ځان وژنې تصمیم نیسو دې خبرې ته ستاسو پام غواړم هر څومره چې زموږ اهداف په ژوند کې تعریف شوي وي دا راته ممکن کېږي چې د ژوند د بقا لپاره کار وکړو هر څومره چې زموږ اهداف د ژوند نه ورهاخوا ته یو بلې هستۍ کې یا نیستۍ کې تعریف شوي وي آماده کېږو چې لاړ شو هاخوا روښانه ده همدې لپاره اعتقادي برخه کې چې ما مخکې وویل خطر موجود دی هغه دا دی چې کیدی شي تاسو ته اهداف له دې ژوند د ورهاخوا تعریف کړي او بیا چې لکه زموږ په عوامو کې چې مذهبي تحلیل کوي او فکر کوي چې دا ډېر ساده او ډېر اسانه خبره ده که نه چې موږ مثلا بې دغه خو بې دغه مړه کېږو نو هغه چې 15 کاله وروسته مړه کېږي ولې اوس مړه نه شو عام تحلیل دی که نه او ګناه به مې کموي همداسې ده که نه کیدی شي په دغه ډول مذهبي تعبیرونو تفسیرونو کې زموږ اهداف او زموږ د ژوند د دوام او د پرمختګ لپاره په مخ وړلو لپاره هغه ارزښتونه چې تعریفېږي د ژوند نه ورهاخوا تعریف شي او دا مشکل ایجادولی شي هماغه د معنا مثلا چې اوس فلسفې پورې یو حده پورې مربوط کېږي او د ژوند فلسفې پورې او د معنا په فلسفې پورې مربوط کېږي هغه هم زه فکر کوم تر ټولو معتدل حد دا دی چې په ژوند کې سړي ته معنا تعریف کړي همدلته معنا تعریف کړي له ژوند چې ورهاخوا ته معنا تعریفوي رسک اخلي او د ځان وژنې کچه طبیعتا لوړېږي ښه اوس د ځان وژنې ډولونه وایي یو ډول ځان وژنه ده د بل غوښتنې لپاره مونږ انسانان د نورو لپاره ځان وژنو او په دې فصل کې دا تحلیلوي ځان سره هغومره چې ځان ته پام کول د ځان وژنو لامل ګرځي یعنې فردیت
لکه مخکې چې وویل هماغومره ډېره خطرناکه ده چې ځان ته څوک هېڅ پام ونه کړي. دا یو طیف تاسو په نظر کې ونیسئ، یو طیف چې تاسو یې که یوې خوا ته ځئ خطر سره مخ کېږئ، بل خوا ته ځئ خطر سره مخ کېږئ. دوه دیني مفاهیم لرو، افراط او تفریط. افراط او تفریط یعنې د یو وضعیت د درلودلو زیاته کچه او ښکته کچه، دواړه یې کولی شي خپل مشکل ولري. او دا ښه نه دی چې زه تمثیل منطق نه استفاده وکړم په بېلابېلو برخو کې ښکاره کړم. لکه مثلا د دې نه اوس د هغه منطق جوړېږي، هغه د هندي دانشمند چې مثلا زه راشم د بدن په وجود د بدن په دننه کې هم د حرارت درجې تعادل ښکاره کړي سړی، او بیا ووایي چې مثلا طبیعت کې تاسو وګورئ، بیا مثلا اسمان کې وګورئ، بیا حیوانات کې وګورئ، بیا په هر حال له دې وراوړو معتدل وضعیت همیشه ځان ته مناسبه پاملرنه او نورو ته مناسبه پاملرنه د ځان وژنې کچه راکموي. نورو ته ډېر پام کول او ځان ته ډېر پام کول کولی شي دا وضعیت منځته راوړي چې افراد د ځان وژنې تصمیم ونیسي. ادامه کې اوس روښانه کېږي. مثلا دی وایي چې دې ډول ځان وژنو کې وګړي د خپل ځان مکلفیت بولي ځان ووژني د نورو لپاره. د نورو لپاره ځان وژنه د بعضې کسانو لپاره یو ډول مکلفیت دی، حق نه دی چې تاسو فکر وکړئ چې مثلا دا د دوی حق دی چې ځان ووژني. دی مثالونه ورکوي، مثلا په هند کې میرمنو د خپلو مړینو لپاره ځان وژني په تاریخي لحاظ ډېر زیات تکرار شوي دي. د نظامیانو ځان وژنه هم همداسې ده، د نورو لپاره ځان وژني که نه، د دفاع لپاره د نورو ځان وژني. د ډېرو نورو هغو کسانو چې قرباني ورکوي خاص وختونو کې. قبر کلینر مو لیدلی؟ بلې، د نورو لپاره د ځان وژنې مسله ده. هر څومره چې په ټولنه کې زموږ ارتباطات ځانګړي وي، خپل هویت او خپل هستي او خپل درد د نورو سره مشترک ګڼو، بیا کولی شو خپل ځان باندې دا تکلیف وزغمو چې په نورو باندې راځي، او مثلا خپل ځان ورته ورکړو د خطر ته. او د ډېرو ځایو کې شوي دي، د نورو د ژغورنې لپاره بعضې کسانو ځانونه خپل لاسه ورکړي دي، نور یې ژغورلي دي. دلته ویل کېږي ځان وژنه د نورو لپاره، د په اصطلاح ځان وژنه د نورو په مکلفیت دی که نه؟ همدا مې وویلی، ما چپه نه دی ویلی، که همداسې مې وویل مکلفیت دی که نه؟ یعنې په دغه ډول ځان وژنه کې وګړی ځان مکلف بولي چې ځان ووژني. دا داسې نه چې یو حق لري ته چې خوښه دی دا تصمیم نیسي که نه نیسي. ته په داسې یو موقع کې واقع کېږي چې مکلف یې چې باید دا کار وکړي. د هندي میرمنو چې یادوي خو همداسې و که نه؟ د دوی مذهب او د دوی اعتقاد داسې تعریف شوی و چې ورته به ویل چې کله د میړه مړ شو ته څوک چې ژوند کوي، چېرته ژوند کوي، بیا ژوند نور نه تعریفېږي، ممکن نه دی نور، ته مکلف یې چې د ژوند ته ځواب ووایې. صحیح دی؟ داسې په دې د نورو لپاره په ځان وژنه کې څه واقع کېږي؟ وګړیتوب ډېر ضعیف کېږي، فردګرایي برعکس د مخکینی وضعیت ډېر ضعیفېږي. یعنې دومره موږ په ټولنه کې حل کېږو، ورکېږو په ټولنه کې د نورو سره چې ارزښتونه، اعتبار، توقعات او حالات مو نور کاملا د نورو نه نه بېلېږي، او هلته ډېر اسانه کېږي چې بیا تصمیم د ځان وژنې نیول کېږي. مثلا بعضې کسان شته دي چې نن په خو به اورئ معمولا په ځوان نسل په یو خاص وضعیت کې دی، ما پوهنتونونو کې ډېر لیدلی دي، یو خاص وضعیت کې دی د ژوند په مرحلو کې چې تېروي، خصوصا په دغه کلونو کې، په دغه شرایطو کې چې موږ واقع یو، د یو خاص ډول معنا او بېمعنایۍ احساس هم کولی شي او کوي یې. ځکه چې د یو ډول نظم نه موږ بل ډول نظم ته ور روان یاستو. دوی د خپل شخصي ژوند لپاره خاص څه نشي پیدا کولی. هغه څه چې مخکې ژوند کې تجربه کړي دي او هغه څه چې اوس مخ دی همغږي نه دي یو بل سره. د بېمعنایي، د پوچۍ، د یو خاص ډول کسالت احساس کوي چې دا په بې پروایي په ډول پکې ښکاري، بې مسؤلیتۍ په ډول پکې ښکاري، د سطحیتوب په ډول پکې ښکاري، ډېر سطحي پاتې کېږي او د کږې تلنې په بڼه کې ښکاري، غلط تصمیمونه نیول. معنا هم همداسې ده، هغه اهداف او هغه معنا چې موږ د دغه ټولنیز ژوند نه ورها خواته پسې ګرځو، هغه کولی شي موږ دومره زموږ هویت او شخصیت او فردیت له منځه یوسي چې خپل ځان په مقابل کې تصمیم ونیسو. دا پیژنئ جیم جونز؟
جیم جونز د یو مذهب مشر دی په امریکا کې اوسېدلی دی جونز ټاون یو منطقه وه خپل پلویان ځان سره اخیستي وو د همغه وخت د حکومت نه تللی و اویمې لسیزو کې شپېتم اویایمو لسیزو کې په 40-50 کاله وړاندې ډېره بده پیښه په تاریخ کې د دوی د ځان وژنې ده 909 کسانو په یو د ځان وژلی دی د لپاره د اعتقادي مسلې لپاره د پلویان دي دا د امریکا یو ډېر لوی مثال دی د خپل پلویان اخیستي وو یو بل ځای تللی و چې د حکومت د سیطرې نه د باندې ووځي خپل حکومت وچلوي هم اعتقادي مشري درلوده روحاني مشر و د خپلو خلکو او هم سیاسي مشر و په 18 د نومبر کې په یو ځای 909 کسان ځان وژنه کوي د دوی اتفاقا ویډیوګانې هم ثبت شوي د رسنیو ثبت کړي دي تر ټولو ډېر لویه ځان وژنه مشترکه ځان وژنه ده ګډه دا د امیل دورکهایم نه وروسته شوې ده اما دا د نورو لپاره د ځان وژنې فوق العاده مثال دی ماشومان مېرمنې نارینه د کورنۍ غړي ټولو ځانونه وژلي دي فقط د دې په خاطر چې موږ اعتقاد لرو او خاص باور لرو زموږ مشر چې موږ ته وویل تاسو له منځه لاړ شئ چې زه له منځه ځم موږ ټول له منځه ځو دلته یې تصویر دی تاسو دا تصویر کتلی شئ دا د امریکا دی دغه پیښې تصویر دی دلته ټول هغه ماشومان نارینه ښځې چې ځانونه یې وژلي وو پراته دي دوی زهر څښلي وو ټولو په یو ځای څښلي وو وایي جوړو چې ښځه و میړه سره یو ځای ژړل یو بل ته یې لاس او غاړه ورکړي وو ماشومان هم همداسې میندو سره خپل ژړل تر څو چې له منځه ولاړل او دا فقط ټول د دې لپاره و چې باور یې درلود چې مشترک هویت لري او ډېر ټولنیز تړون لري دا د نورو لپاره د ځان وژنې فوق العاده بیلګه ده زه مطمئن یم که دورکهایم په دې وخت کې وایي خپل کتاب باندې به خپل تحلیل باندې به ډېر ټینګار کړی و په دې خاطر چې دا یو ډېره لویه او خطرناکه تر اوسه پورې هم دوه ډوله وویلې فردي لاملونو له مخې ځان وژنه چې هغه د خپلې غوښتنې لپاره ده د بل غوښتنې لپاره ځان وژنه چې دا یې بیلګه وه دریم ډول یې انومیک ځان وژنه ده د بېنظمۍ له وجې ځان وژنه هر څومره چې ټولنیز تعادل خلاصه یې د دې ټول بحث دا دی هر څومره چې ټولنیز تعادل له منځه ځي زموږ باورونه توهین کېږي او تحقیر کېږي او له مختلفو او نوو پدیدو سره په ټولنه کې مخ کېږو چې راته یې هضمول ممکن کېږي نه مونږ کېدلی شي د دې تصمیم ونیسو چې ځان ووژنو او وایي چې په ټولنو کې معمولا د بې هویتۍ او د هویتونو د تضاد پیښې چې کله منځته راځي په همدغسې وخت کې د بېنظمۍ د وجې او د بېهنجارۍ د وجې او د انومیک وضعیت د مخې خلک کولی شي ځان ووژني هر کله چې ستاسو ګټه یو خواته وه اما قانون درته بل څه ویل دا هغه وضعیت دی چې انومیک وضعیت دی خپلې ګټې پسې ځئ که د ارزښتونو د تایید لپاره ځئ معمولا ټولنه چې کله ډېر تکثر لري او دا انډول ونه شي ساتلی ځکه د ډېرو متکثرو ټولنو ارزښتونه هم ډېر وي او متناقض او متضاد ارزښتونه هم لري د دغو ترمنځ که ډیالوګ منځته رانشي او یو سالم جوړښت کې واقع نشي کولی شي د ځان وژنې شمېر لوړ کړي بعضې انسانان د بېنظمۍ د وجې ځان وژنه کوي دی مثالونه ورکوي دا بحراني حالات دي مثلا بعضې کسان د ډېر فقر له وجې ځان وژنه کوي بعضې د ډېرې دارایۍ د چې موږ یې سرمایې پورې تړو دا وایي سرمایې پورې مربوط نه دی دا ټولنیز بحران دی مثلا بعضې کسان د ډېرې دارایۍ د وجې چې موږ یې په عامه معنا باندې د ډېرې مستۍ د مخې وایو که نه د ډېر لذت او د مستۍ د مخې ځان وژلی یا بعضې کسان د ډېر محرومیت او فقر د وجې نه ځان وژنه کوي دا مشخص مستقیم لامل نه دی فقر او دا ټولنیز بحران دی وایي ټولنیز ځان وژنه ده ځکه چې ټولنه کې نابرابري ډېره زیاته شوې ده خلکو تصمیم نیولی وګړو تصمیم نیولی چې ځان وژنه وکړي دا ډول ځان وژنه ورسره منځته راځي بله اصطلاح د همدغه بله اصطلاح جبري ځان وژنه ده تقدیري ځان وژنه یا جبري ځان وژنه چې وګړي ځان مجبور احساسوي او په یوې قید فضا کې خپل اول او آخر یو ځای ګوري زه تاسو پام راوړم د انتحاریانو ته انتحاري پرېکړې کوم ډول وخت کې کېږي کیدای شي دا وګړي داسې فکر وکړي چې زموږ راتلونکي او ټوله هغه مبهم او نامعلومه آینده چې موږ یې مبهم ګڼو نامعلومه یې ګڼو د دوی لپاره تصویر روښانه وي یوې خاصې فضا کې واقع دي پیل او پای ورته ښکاري ځکه خو ورته ډېر اسانه کېږي فکر کوي چې که غواړو موږ یو ځانګړی کار وکړو باید ځان ورته وسله وګرځوو او دا تصمیم نیسي مثلا دا کېږي د بې اختیاري او جبري حالت باور کې مربوط دغه باور پورې مربوط مونږ مکلف یو
د دې استدلال دا دی موږ مکلف یو مجبور یو څه وکړو ښایي زموږ خبره څوک نه اوري همداسې وایي ما د یو دوه کسانو مرکې اوري تاسو د انتحاریانو مرکې اورېدلي کله دا واورئ د دې استدلال واورئ چې څه وایي موږ ته خو احکام دي ویل شوي چې داسې وکړئ همدغه د دورکهایم له نظره غیر اختیاري حالت دی محکوم دي یعنې حکم پېښ شوی چې دا کار وکړئ او اوس هم زموږ ځینې دیني رهبران قرآن داسې تفسیروي چې ځان وژنه پکې معقول امر دی او منل شوی مذهبي کار دی دا دینی تفسیر پورې مربوط دی کنه موږ افراد کوو یا ډېر اخوا ته درېږو مثلا باور دا دی چې دا قضا ده او راپېښه ده همداسې دا ډول استدلال په خپله څلورم ډول ځان وژنه ښیي د دورکهایم له نظره راپېښه همداسې ده څه وکړو یعنې دا د منطق فرار دی نور دغه وخت کې موږ منطق نه لرو نور دغه وخت کې موږ د استدلال لپاره څه نه لرو او فقط حکم راته موجود دی او د عمل لپاره زمینه موجوده چې باید عمل وکړم او تصمیم نیسم چې ځان وژنه وکړم او دا د قیدو او د تړلو ټولنو خاصیتونه دي هغه ټولنه چې ډېر قیدېږي دا ډول ځان وژنه پکې پیدا کېږي دا څلور ډوله ځان وژنې زه هڅه کوم چې ډېر لنډو دقیقو نورو کې خپل بحث تکمیل کړم د امیل دورکهایم وروستۍ خبره د دغه ډول ځان وژنې په رابطه دا تقدیري ځان وژنه چې ورته وایي یا جبري ځان وژنه چې ورته وایي دا ډول تحلیل دی دی وایي چې دا یو ډول د ټولنیزو جوړښتونو او حاکمو جوړښتونو په وړاندې یو ډول غبرګون دی دا ځان وژنه یو ډول غبرګون ده چې دغه جوړښتونه چې حاکم دي د انسانانو لپاره کافي د ژوند ورکولو تضمین نسي ایجادولی زما خبره اخلئ دغه ډول جوړښتونه چې حاکم دي یا دغه تفسیرونه چې حاکم دي دا د انسانانو د ژوند د دوام لپاره کافي تضمین او معنا نسي ایجادولی بناء ځان وژنه یو غبرګون دی یو ځواب دی هغه تفسیر ته یا هغه جوړښت ته چې حاکم دی او قید دی موږ محدودوي دې پورې چې ځان ووژنو د ټولو دیني او اجتماعي فرهنګي پدیدو او بنسټونو وظیفه دا ده د انسان د ژوند لپاره او د ژوند د دوام لپاره تفسیر منځته راوړي او معنا منځته راوړي هر شیبه که مثلا تاسو یو حرکت پام کې ولرئ یو ژوندی موجود حرکت لري تاسو باید د مخکې نښې ورته کېږدئ چې د جذب شي یا نښې پورې ورشي ارزښت او مطلوب تصویر هر شیبه باید دا ورته وړاندې کېږدئ مخ ته چې دغه وګوري او روان شي که تاسو یو وخت دا لاره بنده کړله نو د ژوند مو ختم کړ همدې دپاره باید د ټولو پدیدو تفسیر او معنا د اوږدمهاله ژوند لپاره وي تاسو مثلا د اګوست کونت نظریې ته چې کله ورځئ دغه نور شخصیتونه چې تر اوسه فزیکي لحاظه مړه دي ولې حکومت کوي په ژوند کې شته دي حاکم دي همدغه چې موږ د دورکهایم بحث کوو یا درته ورته ډېر نور دوی له نظریې لحاظه انسانانو ته لرې د دوی په مسیر کې اهداف ټاکلي تعریف کړي دي معنا یې ایجاد کړې ده ژوند لپاره د دې د معنا په پام کې درلودلو سره موږ تعقیبوو ادامه ورکوو هر څومره چې دا معنا تاسو قید او محدوده کوي تکرار یې کوي د دې فضا ایجادوي چې ځان وژنه وکړي او بالکل دا زموږ په مذهبي تعبیر او تفسیر کې ممکن دي زما ټینګار په دې خاطر په دې دی چې موږ دغه څلور ډوله ځان وژنه نه دوه ډوله مشخصا په دیني تفسیر کې لرو متاسفانه او دا بل هیڅ شی نه دی دا نه د متن په رابطه راګرځي نه په جوړښتونو پورې راګرځي مذهبي جوړښتونو پورې بلکې معمولا په هغه تفسیر پورې راګرځي چې لږ عقلاني دي شرایط سره برابر عقلاني نه دي زموږ اوسنیو ضرورتونو ته معنا نشي راکولی یا اوسنیو شرایطو ته معنا او ځواب نشي راکولی دا یې وروستۍ برخه ده دا وایي چې ځان وژنه د ټولنیزو پدیدو سره رابطه لري د مذهب سره رابطه لري کورنۍ سره رابطه لري سیاسي نظام سره رابطه لري فرهنګي نظام سره رابطه لري تمدن سره رابطه لري ځان وژنه د تمدن نښه ده اصلا د اوسني تمدن نښه ده او د صنعتي ژوند د عوارضو نه حسابېږي او په بېلابېلو نمونو کې ښاري بڼه لرو او کلیواله بڼه لرو کلیواله کې بل وژنه زیاته ده په ښار کې ځان وژنه زیاته ده او په ښار کې د بل لپاره ځان وژنه کمه ده په کلي کې د بل لپاره ځان وژنه ډېره ده د ځان وژنې بېلګې که وګورو او دا د تمدن خاصیتونو پورې راګرځي هره ځان وژنه وایي فردي ښکارېده او ښکاري حال دا چې اجتماعي ده او د پیل ټینګار په دې دی چې موږ فردي دلایل نه منو د دې لپاره چې ځان وژنه تحلیل او تبیین کړي دا مسیر دی اول د خپل ځان لپاره ځان وژنه دوهم د نورو لپاره ځان وژنه او دریم د انومیک وضعیت لپاره ځان وژنه
چې دا ټولې په یو خاص ډول سره مشترک دي ارتباطاتو پورې راګرځي. یا وایي چې تقدیري ځان وژنه د مذهبي تعبیر او تفسیر پورې راګرځي. بناء د ټولو خبرو نتیجه دا کېږي چې دا ټولنیز دي، دا ټولنیزو ارتباطاتو او ټولنیزو موقعیتونو پورې راګرځي. مثلا دوی وایي چې په مسیحیت کې ځان وژنه بده ګڼل شوې، فقط په اسلام کې منع شوې ده، فقط روایاتو د مخې. مثلا په قوانینو کې، مثلا ځینې قوانینو کې دا مذموم عمل ګڼل شوی دی او حق نه لري څوک چې ځان وژنه وکړي. داسې په ځینې قوانینو کې کیدای شي حق ولري. د کلي او ښار په تعبیرونو کې همدغسې د ځان وژنې په رابطه باندې دغه لیدلوري حاکم لیدلوري شته دي. د امین دورکهایم خبره د ټولو لپاره دا ده چې که تاسو ټول غواړئ د ځان وژنې وضعیت باندې تاثیر ولرئ، معتدل تفسیر د ټولنې باید وړاندې کړي. همدلته حل کېږي د ځان وژنې کچه راکمیږي. وروستی پیشنهاد هم په همدې دی. دې موارد د په پام سره کولی شي استدلال وکړي چې ځان وژنه د دغو لارو نه مخنیوی کېږي. آیا د قانون او د مجازاتو له مخې د ځان وژنې مخنیوی کېږي؟ مثلا تر اوسه پورې کوښښونه په همدې شوي دي. امین دورکهایم وایي دا نشي کولی کفایت وکړي. دوم، آیا ښوونه او روزنه کفایت کوي؟ ښوونه او روزنه هم په دوو معناګانو، یو هماغه طبیعي روال دی، خپله یو طبیعي تجربه د انسانانو ده، یو ډول جوړ شوی او مدیریتي نظام دی چې د ښوونې او روزنه دی. دوی وایي په دو کې هم تاسو فقط کولی شي ښه او بد یې وګڼئ، بس کیدای شي دا ګټور وي اما کافي نه دی. د دې له لارې نه هم د ځان وژنې مخنیوی نه کیږي. د کورنۍ له لارې نه، البته اروپایي د غرب کورنۍ د هماغه تاریخ د پام کې نیسي. کیدلی شي اوس موږ د کورنۍ ننني وضعیت ته په کتو سره دا پیشنهاد ونه شو منلی. په ځینو ټولنو کې کورنۍ نور په هغه معنا سره له منځه تللي دي. کورنۍ باید ټولنیز انسجام او ټولنیز تړون تعریف کړي او یو خاصې کچې سره یې منځته راوړي. دی هم نشي کولی. مذهب او دین هم د ځان وژنې مخنیوی نشي کولی. د ده هماغه مخکینی تعبیر دا و چې مذهبي تعبیرونه مخ په افراط دي هماغه وخت کې، یا مخ په تفرید دي. په هر حال یعنې د اعتدال نه چې کله وځي، د برابر تعریف نه چې کله وځي، د انسانانو لپاره یا ډیر فرصت ورکوي چې کولی شي ځان ته خطر مواجه کړي، یا هېڅ فرصت نه ورکوي. دا دواړه د ځان وژنې لامل ګرځي. آخري سیاسي نظام هم د عدالت، مثلا د قدرت د معاملې د ښکته او پورته د رابطې په ناانډولۍ کې کولی شي د بې نظمۍ لامل وګرځي، د انومیک وضعیت، او انومیک وضعیت کې د ځان وژنې ممکن کچه لوړه سي. دی خپله وایي چې فقط موږ یوه مجرا لرو، لږ تر لږه دا ډېره زما له نظره ډېره لړزوونکې او ممکنه حل لار ده چې وړاندې کېږي، او که نه کېدای شي ډېره اساسي او بنسټیزه نه وي. دی وایي موږ باید اخلاقي چاپېریال منځته راوړو، او په دغه اخلاقي چاپېریال کې د بشري، دا زما برداشت دی، د بشري ارزښتونو او اخلاقو په رڼا کې موږ اعتدال تعریف کړو او ټولنیز تړون تعریف کړو. چې ټولنیز تړون داسې یو کچ سره منځته راشي چې افراط او تفریط، نه ډېر فردګرایي او نه ډېر ټولنیز کېدل سم وګڼي، بلکې یو معتدل کچه د فردیت یا د وګړیتوب او د ټولنیز کېدو تایید کړي او تصویر وړاندې کړي. په دغه وضعیت سره موږ کولی شو یو ابتدایي زمینه د دې لپاره ولرو چې د ځان وژنې مخنیوی وشي یا ځان وژنې کچه راښکته سي. ژوند لپاره څوک معنا ورکولی شي؟ د امین دورکهایم په نظریه کې اصلي ماهیت او هویت د ټولنې دی. حتی ځینو استدلال دا کړی دی چې امین دورکهایم ادعا دا لري چې هغه کسان چې د مذهب په حلقه کې راځي عبادت کوي، دوی د ټولنې عبادت کوي. د باندې ډېر نیوکې هم سوي دي. یعنې دی د ټولنیزې فضا چې د باندې موجوده ده، حاکمې فضا او جوړښتونو حلقه او مجموعې ته ډېر زیات اهمیت او ارزښت قایل دی. دی وایي د انسانانو ژوند ته معنا هم که ورکوي، همدغه ټولنیزه فضا معنا ورکولی شي. همدې لپاره مثلا په یو ټولنه کې وګورئ چې د ځان وژنې کچه راټیټه ده، بله کې زیاته ده، بل هېڅ پورې مه تړئ، وګورئ چې ټولنه ورته ژوند ته څه معنا ورکوي. هر څومره چې معنا راقیدوي ورته، راتلونکي امید او هدف یې ورته قیدوي، ارزوګانې ورته محدودوي، توقعات ورته ورکوي، فرصتونه ورته نه ورکوي. تصمیم نیسي وضعیت انومیک کېږي، خلک تصمیم نیسي ځان وژنه وکړي. دا څلور ډول ځان وژنه ټوله ټولنیزه ده د وروستۍ خبرې په عنوان، او ټوله دې پورې مربوطه ده چې تاسو یې په ټولنه کې لاملونه وګورئ. د ټولنیز وضعیت په تغیرولو سره د اخلاقي ارزښتونو، خاص ارزښتونو چې بیا د
وایي ټول باید نظام او بنسټ په ډول سره تعریف شي. د یو اخلاقي محیط منځته راوړلو سره موږ کولی سو د ځان وژنې مخنیوی وکړو. دا خبرې چې ما وکړې ټولې ډېر لږې زما وې، ډېر معمولا یو شمېر زیاتې په هغه پورې مربوط وي، د امیل دورکهایم کتاب پورې. بیا هم زه نه پوهېږم چې که امیل دورکهایم دلته وایي دا خبرې به یې تاییدولې که به یې ردولې، چې ته زما خبرې وکړې او که نه. تاسو ټولو نه ډېره مننه کوم. زما بحث نن دلته پای ته رسېږي. د لنډې دمې لپاره که آماده یاستئ چې وقفه وکړئ وقفه، او که ادامه ورکوئ ډاکټر صاحب زغم به خپلې خبرې د ځان وژنې په رابطه ولري، کوم یادښتونه چې لري، او په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښې تحلیل سره وکړو. چې تاسو هم که خبرې او بحث او پوښتنه او نظر درلود وروسته کې کولی شئ د ډاکټر صاحب د خبرونو وروسته شریک کړئ او سره یې واورو. تاسو ټولو ډېره مننه کوم یو ځل بیا. سلامونه، ښې چارې. خوشحاله یم چې ستاسو په منځ کې یم. د استاد په زړه پورې خبرې مو واورېدې. زه غواړم چې اول د استاد په خبرو پورې په ځینو برخو کې خپلې تبصرې ولرم، او بیا به وروسته وګورو چې زموږ په ټولنه کې د دورکهایم کوم نظرونه تطبیقیږي او نور عوامل یې څه دي. اول سر کې خو باید دا ووایو چې ځان وژنه هم د هرې بلې انساني پدیدې په شان مختلف عوامل لرلی شي. نه یوازې ټولنپوهنه هم دې ته ځواب نشي ویلی، یوازې ارواپوهنه هم او نور مسایل هم. یعنې دا داسې مسله ده چې ډېر فکتورونه لري او مختلف بشري علمونه کولی شي چې په ګډه د دې عاملونه او د حل لارې چارې په ګډه سره پیدا کړي. د استاد د خبرو په ارتباط یو د اقلیم خبره راغلې وه. زه فکر کوم په دې باندې نورو څېړنو ته هم ضرورت شته. دا اوس په اروپایي ټولنو کې، په اروپایي هیوادونو کې چې هلته ورېځې ډېرې وي، لمر کم وي، هلته داسې ویل کېږي چې د دوامدارې ورځې په خاطر چې خلک رڼا د لمر رڼا نه ویني، هلته ډپریشن زیاتېږي. یعنې دوامدارې ورځې ډپریشن زیاتوي، او ډپریشن په خپله د ځان وژنې یو لامل دی. بله مسله د نورو لپاره ځان وژنه وه. دا یو ډول اسطوروي ماهیت هم لري. په اسطورو کې هم دغه شی شته، حتی په دین کې هم شته. مثلا عیسی علیه السلام د خپلو پیروانو د ژغورنې دپاره ځان قربانوي، او همداسې په اسطورو کې معمولا داسې یو کرکټر وي چې هغه د نورو د هوساینې دپاره باید ځان قربان کړي. بله مسله دا وه چې په کوچنیانو کې د ځان وژنې کچه کمه وه، بلکې نشته وایي. البته زه فکر کوم چې کله کله په ماشومانو کې هم د ځان وژنې فکر پیدا کېږي، اما د ځان وژنې هڅه ممکن هیڅ نه وي یا ډېره کمه وي. دې کې ممکن مختلف عاملونه وي. کیدای شي په طب باندې یو عامل توجیه یاد کړو چې هغه د ودې هورمونونه دي. کله چې انسان د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، د ودې هورمونونو په وسیله په بدن کې داسې تغییرات راځي چې احساسات او عواطف توپاني کېږي. نو په دې وخت کې طبیعي ده چې ځان وژنه هم یو امپلسي، یو غیر عقلاني او احساساتي عمل دی. نو ممکن دا چې تر ځوانۍ وروسته د ځان وژنې پیښې زیاتېږي، یو یې دا عامل وي. بله مسله زه غواړم چې د انسان کوچنیوالی د بدوي انسان له ژوند سره مقایسه کړم. موږ دقیق معلومات نه لرو، خو داسې څه ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلي چې
په بدوي انسانانو کې د ځان وژنې پیښې تایید شوي وي. یعنی هلته ټولنیز ژوند داسې و چې څنګه چې د دورکهایم په نظریو کې راغلي و چې په ټولنې پورې ډېر تړل کېدل هم انسان ځان وژنې ته هڅوي او له ټولنې څخه ډېر لرې کېدل هم، که فردیت هم افراطي حد ته ورسیږي ممکن انسان ځان ووژني، او که په ټولنه کې دومره حل شي چې خپل هویت ورته پاتې نشي هم. نو په بدوي ټولنو کې د ټولنو جوړښت فکر کوم چې همدغسې یو اعتدال حد کې و چې هلته فردیت او په ټولنه کې اوسېدل سره یو انډول جوړ کړی و. ممکن هغه وخت کې به هېڅ ځان وژنه نه وي پېښه شوې. بله مسله دا ده چې د طبیعي عواملو په باره کې حبیب صاحب د هغه خبره وکړه د هوا. البته دا فقط یوه فرضیه ده. هر څومره چې د مځکې ارتفاع د بحر له سطحې نه اوچتېږي هغومره د اکسیجن قسمي فشار یا د اکسیجن فیصدي په هوا کې کمیږي، او څومره دا کمه شي مغزو ته اکسیجن په کمه اندازه رسیږي او د مغزو فعالیتونه مختلېږي. په هغه حالتونو کې امکان لري چې رواني اختلالونه زیات شي او د ځان وژنې پیښې زیاتې شي ورسره. مثلا ځینې کسان دي چې په ارثي توګه ډپریشن باندې زر اخته کېږي، ځینې دي چې په اضطراب زر اخته کېږي، او ځینې دي چې له دې شیانو نسبتا لرې وي. نو امکان لري چې ارثیت هم په دې کې نقش ولري. د نشه یي توکو او ځان وژنې ارتباط هم دورکهایم رد کړی و. زه فکر کوم چې دوه دلیلونه ورته لرلی شي چې د نشه یي توکو استعمال، الکولیزم د ځان وژنې پیښې ډېروي. یو دا چې هماغسې چې نشه یي توکي د بدن د نورو غړو فعالیت مختلوي، ذهني فعالیتونه او د مغزو فعالیتونه هم مختلوي. او بله دا چې د نشې په وخت کې انسان د درد احساس هم کم کوي، او بله دا چې ځینې نشه یي توکي دي چې هغه پارونکي اثر لري، انسان فعالیت او هغه ته هڅوي، عمل ته هڅوي. نو فرضاً تاسې فکر وکړئ چې یو کس دی غواړي ځان ووژني، دی که په عادي حالت کې وي دلته ممکن په اسانۍ سره دغه زړه ونه کړي، جرأت یې پیدا نه کړي. خو که نشه وي ممکن په اسانۍ سره، ځکه چې د نشې په حالت کې هم مغزه په سمه توګه کار نه کوي. او بله موضوع دا وه چې دورکهایم ویلي چې موږ تاسې که اروايي لاملونه هم څېړو په حقیقت کې هغه په ټولنه کې معنا پیدا کوي، له ټولنې نه بهر دا نه وي. زه دې سره موافق یم او غواړم چې د ارواپوهنې له نظره څو عاملونه یاد کړم چې هغه د ځان وژنې سبب کیږي یا اقلا ځان وژنې ته انسان هڅوي. په هغه کې یو سلف اسټیمیشن دی، د ځان تلل، د ځان ارزول. انسان تل هڅه کوي چې خپل ارزښت په خپله وټاکي، ځان وتلي چې زه څومره یم، او دغه تله ټولنه ورته په لاس ورکوي. دا د ټولنې ارزښتونه دي چې دی ځان پکې تلي او ځان ارزوي. هر څوک غواړي چې اولاد یې اول نمره وي، هر څوک غواړي چې اولاد یې په کانکور کې کامیاب شي، هر څوک غواړي چې اولاد یې په ښو نمرو پوهنتون فارغ شي. حال دا چې د انسانانو استعدادونه متفاوت وي. یو څوک ممکن په درسونو کې تکړه نه وي، هغه په هنر کې ډېر تکړه وي. تاسو به هغه تاره زمین پر فلم لیدلی وي که نه، تاره زمین پر د عامر خان. هلته یو ماشوم دی چې یو ذهني ناروغي لري، هغه په درس کې پس دی، اما په رسامۍ کې وګورئ چې د نبوغ په کچه استعداد لري. نو د دې لپاره چې هر انسان سالم روان ولري او خپل ارزښت په خپل واقعي ارزښت باندې پوه شي، باید د انسانانو استعدادونه کشف شي او په همغه برخه کې چې هغه استعداد لري د ودې زمینه ورته مساعده شي. په دغه حالت کې به انسان د حقارت احساس نه کوي او ځان به ورته کم ښکاره نه شي.
بله مسله د حقارت یا د انفریریټي کمپلیکس دی. په دې برخه کې ادلر وایي چې ځان وژنه په حقیقت کې غچ اخیستنه ده. کله چې یو څوک د نورو په مقابل کې ځان ډیر حقیر احساسوي او د دې حقارت د جبران لپاره بله هیڅ لاره نه لري، ځان وژنې ته مخه کوي، په حقیقت کې له هغو کسانو دی غچ اخلي چې د همدې کار سبب شوي دي. د دوی په ذهن کې داسې تېرېږي چې مور و پلاره تا را سره مینه نه کوله، اوس به ګورې، اوس چې ځان مړ کړم بیا به راپسې ژاړئ. په حقیقت کې د مور او پلار ژړا د ده لپاره انتقام دی، غچ دی چې له هغوی څخه اخلي. او په عین حال کې یو ډول تسکینېږي په دې سره، وایي خیر که په ژوند کې را سره مینه نه کوله، اوس چې ځان مړ کړم بیا به مې په قبر باندې ګلونه ږدي. په هغه پسمرګي مینه باندې دوی ځان تسکینوي. بله موضوع د دین موضوع ده چې د دورکهایم په نظریو کې راغلی و. دین اصلا د انسان هغو پوښتنو ته ځواب وایي چې په نورو لارو هغه پوښتنې نه ځوابیږي. ساینس هغه پوښتنې نه شي ځوابولی، او که ځوابوي د انسان ځان غوښتنه یې نه مني. مثلا که ساینس ثابته کړي چې د انسان مرګ واقعي مرګ دی او تر دې مرګ وروسته هیڅ نشته، انسان ځان غوښتونکی دی، انسان ته دغه خپل فزیکي جوړښت، دغه ذهني او عقلي وړتیا، دغه خلاقیت دی چې د خپل او د نورو انسانانو دغه شیان ویني، زړه ته یې نه لویږي چې زه د ابس دې ته خلق شوی یم چې بیرته مړ شم، له منځه لاړ شم او د تل لپاره. نو انسان که ساینس دا خبره و هم کې نه یې مني، او دین چې ورته وایي چې نه له مرګه پس ابدي ژوند دی، دا یې زړه ته لویږي ځکه چې دا یې ځان غواړی دی. نو دین اصلا انسان ته یو رقم تسکین ورکوي له هغه اضطرابه چې زه څه یم، ولې یم، چیرته ځم. خو په عین حال کې په دین کې بیا دغه تومنه هم شته چې انسان ځان وژنې ته وهڅوي. مثلا همدا چې له دې مرګه پس دا دنیا فانی ده، دا بازار دی، په دې بازار کې د سودا دپاره راغلی او ستا کور، ستا ابدي دنیا هغه بله دنیا ده. نو دا مرګ آسانوي انسان ته. مرګ چې آسانه شو، طبیعي ده چې له ژوند د لاس اخیستل ورته اسانه کېږي، او خصوصا بیا داسې مرګ چې هغه ډېر اجر لري او د هغې دپاره خدای تا ته په هغه بله دنیا کې باغونه او ماڼۍ او هورې او نورې کیسې درکوي. نو په اسانۍ سره دا انسان دې ته چمتو کوي چې له دې تېرېدونکي او ناپایه ژوند څخه لاس په سر شي او ابدي ژوند ته ولاړ شي. بله موضوع چې په ځان وژنې پورې اړه لري، هغه په نورو پورې ډېر د ځان تړل دي. یو خو د ټولنې مسله وه، بل د افرادو ترمنځ. مثلا مین چې هر څه زارۍ کوي، معشوقه ورته په ښه سترګه نه ګوري، معشوقه یې سلام نه اخلي، معشوقه ورسره مینه نه کوي، ده ته ځان هیڅ ښکاري. دی فکر کوي دی د خپل هستۍ ټول هست و نیست او ټول ارزښت په معشوقۍ پورې تړي. که معشوقه ورسره مینه وکړه، دی هر څه دی، او که یې ونه کړه هیڅ دی. نو دغه د پوچۍ احساس، د هیڅوالي احساس کله کله انسان دې ته مجبوروي چې ځان وژنه وکړي. همداسې کله کله د معشوقۍ ځای نور ارزښتونه نیسي. مثلا تاسې په همدې شپو ورځو کې یې وینئ چې ځینې نابریالي وکیلان اعتراض کوي، کفنونه اغوندي. د کفن اغوستل په حقیقت کې مرګ ته چمتووالی دی، دا هم یو ډول ځان وژنه ده. یعنې دوی ته وکالت تر ژوند ډېر مهم دی. دوی خپل ټول ارزښت په همدې کې ویني چې زه باید وکیل شم. یا البته دغه پیښې په افغانستان کې نادرې دي، اما شته. داسې تاسو به اورېدلي وي چې ځینې ځوانان چې په کانکور کې ناکامه شوي دي ځان یې وژلی. د هغه دپاره تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کانکور ته کامیاب شي. حال دا چې د انسان ژوند تر هر څه مهم دی. هغه ممکن په یوه بله برخه کې ډېر پرمختګ وکړي، خو
د کانکور کامیابۍ ورته د همغې معشوقې حیثیت لري چې خپل ټول هست و نیست ورپورې تړي. او بله مسله چې په دې څېړنه کې نوه یاده شوی هغه دنده ده. زه فکر کوم چې ځینې دندې دي چې ډېر سټرسفول دي، ډېر رواني فشار په انسان باندې راولي. او په همدې څو شپو مخکې کومه د یوې څېړنې رپورټ واورېد چې په غربي هېوادونو کې د نورو وګړو په نسبت ډاکټران ډېر ځانونه وژني. ولې؟ ځکه چې د دوی کار ډېر سټرسفول وي. کله چې یو مریض خرابېږي، یو مریض مري، چې هر څومره ځان بې تفاوته وښیي بیا هم په اروا باندې اثر کوي او دوی په ډپریشن اخته کېږي. خو له دې ډاره چې که چیرې دوی رواني ډاکټر ته ورشي، مشوره واخلي او دا خبره افشا شي، بیا به ناروغان ورته نه راځي. دی خپله دنده له لاسه ورکوي. نو د خپله ناروغي پټوي تر هغې پورې چې دې حد ته رسېږي چې بالاخره ځان وژنې ته یې اړ باسي. او زما خبرې همدومره وې. توجه نه مو مننه. فکر کوم اوس به دوستان بحث او تبصره کولی شي. یو خبره چې هغه دا چې یو ځان وژنه وه چې د ځان وژنه د بل دپاره، او بل ځان وژنه د خپل ځان یا ځانیتوب چې په دې دواړو کې کوم یو ډېر مهمه ده؟ آیا دغه دوام ډول چې بل وژنه د بل دپاره وژنه ده، دا تر ډېره د قربانۍ حد ته نه رسېږي؟ ځکه که چېرې موږ ګورو د سردار ټکر یو لیکلې تبصره او غږیزه تبصره هم د دې په اړه سره چې غني خان مور چې وله د غني خان د کټ نه وځلي تا وسوله او ځان یې صدقه که. یا مثلا اکلیویدس یو فیلسوف تیر سوی ده چې هغه ځان د خدای ګڼي، بیا وایي زه د دوی د بندګانو دپاره ځان قرباني کوم، ځان اور ته غورځوي. دغه پوښتنه ده. او ترڅنګ یې بله دا ده چې آیا ځینې وخت ځان وژنه ډېره مؤثره نه وي؟ هغه په دې معنی باندې چې کله دویم نړیوال جنګ د آلمان چې مهمه څېره په دې کې ځلانده څېره وله، په دغه حالت کې دوی ځینې ګوتمې یا ځینې مواد به یې په دې ګوتمو کې ورته اچول د زهرو په څېر چې دوی د زجر په حالت کې که چیرې ونیول سي نو دوی باید دې نه استفاده وکړي، ځکه هغه زجر نسبت دې ته د قیاس په مسله کې دا ډېر بهتره وه دا ځان وژنه ته. نو په دغه حالت کې دا دویمه پوښتنه وه چې آیا ځینې وخت مؤثره نه وي، او دا ممکن تاسو دواړو ته راجع اوسېږي. او دغه لیونتوب څه ته وایي؟ لیونتوب آیا د عقل د یوې برخې ګل کېدل معنا ورکوي یا ټوله؟ ځکه موږ غني خان ته هم لیونی وایو له یوې اړخه، او ترڅنګ یې هم داسې هم کېدلی شي چې دا لیوني که تاسو موږ ته تعریف د دې وکوئ چې څوک دي؟ آیا هماغه چې ډېر افراطي دي یا هماغه ډېر تفریطي دي، یا بعضې دي چې فکرونه بل ډول دي؟ ځینې موږ دغه نور لیونیان وایو، دې ته ډېر لیوني وایي. مننه کوم. خیر اوسې. د پوښتنې یوې برخې ته به زه ځواب وایم، بلې برخې ته به استاد ځواب وایي. اول د لیوني له تعریف به یې پیل کړو. یو د طب او د سایکولوژي په لحاظ لیونی هغه څوک دی چې خپل سلوک په عقل نشي برابرولی، یعنی د ده هر عمل او عکس العمل چې ویني هغه د عقلي معیارونو سره سمیږي نه، تطابق نه لري. یعنی هغه اختلال دی چې انسان نشي کولی چې خپل سلوک او خپل کړه د عقل په بنا عیار کړي. عقل موږ نه غواړي چې د ټولنې ارزښتونه باید ومنو، انساني ارزښتونه باید ومنو، دیني ارزښتونه ومنو. داسې کار ونه کړو چې څوک را پورې وخاندي. هر کله چې همدغه قوه د انسان له هغه نه واخیستل شي دی لیونی دی. او هغه کسان چې لکه غني خان چې په خپله ځان لیونی بولي، هغه په بل حساب لکه فروید چې وایي، مخکې حبیب صاحب هم ویل چې که تاسو ویل چې لیونیان په دې وایي چې موږ په دې لیوني یو چې موږ کم یو، اقلیت کې یو. نو فروید هم وایي چې متعارف انسان موږ دغه ته وایي چې ډېر دی، اکثریت کې دی. تر دې اکثریت په کمه ټیټه کچه چې وي هغه ته هم خلک لیوني وي، که په پورته کچه وي هم هغه ته لیونی وایي. نو غني خان هغسې لیونی دی چې د ټولنې د عام ذهنیت تر اندازې هغه پورته فکرونه او تحلیلونه لري. او تاسو ویل چې کله کله مفید وي په دې خاطر چې انسان له رنځه خلاصوي. البته دې کې څو هغه دي،
یو مثلا ځینې حالتونه دي انسان دومره ځورېږي یا له اروايي رنځه یا له بدني رنځه او جوړېدا ته یې هېڅ تمه او هیله نه وي، نو د دې لپاره چې له دې رنځه ځان خلاص کړي ځان وژني. فروید په خپله لوی سایکالوژیست و مګر ځان وژنه یې وکړه په دې خاطر چې هغه په سرطان اخته و او خپل یو بل ملګري سره یې دغه تړون کړی و چې که په موږ داسې په ما او تا کې هر څوک په داسې ناروغۍ اخته شو چې علاج یې نه و نو زهر به یو بل ته پیچکاري کوو او هغه ملګری راغی د لور نه اجازه واخیسته زهر یې ورته پیچکاري کړه هغه مړ شو. نو کله چې هغه پوهېږي چې زه له ژونده نور خوند نشم اخیستی او دغه درد هم د زغملو نه دی ځان وژني. هغه مورد چې تاسو ورته اشاره وکړه دا له پخوا څخه دود و چې ځینو کسانو د دې لپاره چې خپله وفاداري چاته ثابته کړي د دې لپاره چې رازونه افشا نه کړي ځان به یې مرګ ته ورکاوه. دا همغه د نورو لپاره ځان وژنه ده او هغه چې د ځان لپاره ځان وژنه کوي زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې دا ډول په فردي ځان وژنو کې نسبتا زیاته ده مثلا او د هغې عامل هم ټولنه ده. مثلا موږ تاسو د ښځو په منځ کې دا پیښې ډېرې وینو چې ځانونو ته اور اچوي ځان وژني د اور په وسیله د سوځولو په وسیله ځکه چې کورنیو په دوی باندې دومره قیودات وضع کړي دي چې د دوی فردیت یې اخیستی دی. اول کله چې نجلۍ واده کېږي مور او پلار یې ورته وایي چې د واده په کالي به ځې زموږ له کوره او په کفن کې به راځې. یعنې هلته که هر رقم ظلم او هر رقم ناخوالې در باندې تېرېږي ته به یې زغمې. نو هغه که د دې زغم ونه لري مجبورېږي چې ځان ووژني. یا فارسي کې وایي چې گوشت تزونه و استخوان تزمه هډوکي دې باید بیرته ماته راشي. دا هغه مسایل دي چې فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې د ځان وژنې پیښې باید له سره وڅېړل شي او عملونه یې وڅېړل شي او استاد نه غواړم چې پاتې برخه جواب کړي. شکر. ډېر تشکر. زه ډېره لنډې خبرې کوم ځکه ما خپلې خبرې ډېرې کړي دي خپلې نه البته دورکم خبرې مې کړي دي وبخئ. که هغه وایي که دورکم وایي اوس به مسعود ته ویلي وو چې څوک چې دا ډول پوښتنې کوي حتما هغه فاصله چې ځان وژنې ته نږدې کېږي هغه هغې کې واقع دی طی کوي یې په دې معنا چې د ژوند نه ورهاخوا یوې پېښه کې کیفیت لټون یا مطلوبیت لټول. البته زه که مثلا د جوړښت اصطلاح کاروم یا د تړون اصطلاح کاروم دا د ټولنپوهنې اصطلاحات دي په همدې اصطلاحات باید دا ځواب کړو. تاسو مثلا وایئ چې ډېر تاثیر لري یا مثلا ډېره ستاسو اصطلاح که زه سمه واخلم مثلا ګټه به یې زیاته نه وي مثلا یا به ښه اغېز به نه لري مثلا که څوک ځان وژنه وکړي یا بل مورد مثلا قرباني نه ده دا چې څوک دا کار کوي. یعنې اوس هم موږ ته ټولنې دا مثبت تعریف کړي دي که نه چې قرباني ورکوي تاسو همدا ټولنیز تعریف دی که نه د ځان وژنې. کله چې تاسو فردیت سوال لاندې راولي یا یې درته بدلوي درته ارزښتونه هغه ځای کې تعریفوي چې تاسو باید خپل ځان نه تېر شئ. او مثلا د فروید په مسله کې هم تاسو ګورئ مثلا د یو ډول آرامش یو ډول ژمنتیا یې څه کړې ده. زه تر آرامش هم ژمنتیا ته ډېر کوم. خپل ملګري سره ژمنه کړې ده چې مونږ چې هر یو ته مشکل پیدا کېږي مونږ باید ځان ووژنو یعنې په اوسني تعبیر ځان ووژنو. ژمنتیا باندې بیرته ولاړ بیرته پس له مرګه څه ترلاسه کوئ که تاسو د ژمنې باندې ونه درېږئ څه ترلاسه کوئ. ټولنیز دی بحث که نه اصلا ټولنیز بحث دی داسې یو تحلیل کېږي ترې. زه غواړم ووایم چې موږ فقط د نومونه ایښي د پیښو بېلابېلو برخو ته یو چلند دی د څو اړخونو نه د تحلیل کېدو وړ دی. نن دا خبره وشوه چې ټولنیز تحلیل درلودلی شي او دا ممکن دی په همدغه څلورو ډولونو کې چې اوس دورکهایم وایي کیدای شي د دې په نقد کې موږ نور ډولونه تشخیص کړو یا یې راکم کړو. اما دا خو 125 کالو مخکې تحلیل دی 125 کاله کېږي د دې تحلیل چې دوی کوي خو خامخا تغیرات راځي نور لاملونه راځي مطرح کېږي. مثلا د کار مسله چې مخکې ډاکټر صاحب وویل ډېر مشخص مورد دی ټولنیز تحلیل درلودلی شي. ټولنه راځي دغه پیښو ته بېلابېل د نومونه دي تعریفوي هره مرحله یې تعریفوي. مونږ چې ګورو تر اوسه پورې ځان وژنه د یو عمل په صفت واړه محلي لامل پېژندنه یې ورته شوې ده. محلي لامل پېژندنه
موږ خپل محل کې یو څوک دوه کسه لیدلي دي چې ځان وژنه یې کړې ده، یا یې اوبو ته ځان غورځولی دی، یا یې مثلا انتحار ته ځان برابر کړی دی، یو څه یې کړي دي. موږ هغه ته په دې خاطر چې هماغه محلي زمینه د هغه پیژنو یا د هغه پیښې په روایت باندې د خلکو نه چې خبرې اورو، خپل ذهن قانع کوو چې دغه لامل دی او دا ممکن دی رواني لامل واوسي، مثلا لیونتوب چې تاسو مخکې مورد یاد کړ، یا بل هر ډول تکلیف تحلیل سي، یا بل هر شی وي. اما د امیر دورکهایم ټول هغه موضوع بل ځای کې ده. دی وایي چې موږ د دې ټولنې د هغې ټولنې آمار او احصایې راټولې کړي دي. دې ټولنه کې ځان وژنه مثلا 10% ده، بلې کې 25% ده، بلې کې مثلا 80% ده. مونږ لټولې چې په دې کې کوم تفاوتونه موجود دي. کیدلی شي مثلا رواني تحلیلونه خپل ځای کې صحیح واوسي په وړه کچه فردي لحاظ، اما په ارتباط کې د یو بل سره دا صحیح نه واوسي. کله چې غواړئ یو بل سره په ارتباط مطرح کړئ، تاسو باید پرتله وکړئ د ټولنو او په لویه کې تحلیل وکړئ چې مثلا دې ټولنه کې دغونه فیصدي ځان وژنه شته، دا باید په ټولنیزو لاملونو کې وګورو، یا د ځان لپاره ده، یا د بل لپاره ده، یا د تقدیر لپاره ده، یا د بې نظمۍ له وجې نه ده. کورونو کې میرمنې ځان وژني، مثلا دغه افغانستان پیښې، دا د بې نظمۍ له وجې نه ده، دا د انومیک وایي، دا د فوق العاده ارزښتونو د تضاد او د وضعیت د تناقض د وجې نه ده. د یو چا ژوند او ژوندي پاتې کېدل د یو بل کس مثلا غیرت پورې مربوط کیږي، او ډېر طبیعي ده چې خپل غیرت په لویتوب کې د بل ژوند پکې له لاسه ځي. هغه بل قسم چې ګوري مثلا چې زما ټول ژوند ستا غیرت پورې مربوط کیږي، دا خو طبیعي ده که نه، چې خپل ژوند باید وساتم که ستا غیرت وساتم. دا خپل انومیک وضعیت دی، دا نورمال وضعیت نه دی، دا غیر نورمال وضعیت دی. کله چې غیر نورمال وضعیت کیږي، انومیک وضعیت منځته راځي، په دې نظریه کې غږېږم. طبیعي ده چې خلک وګړي کولی شي پرېکړه وکړي چې ځان وژنه وکړي، او دا ممکن دی او داسې وضعیت منځته راځي. زموږ په ټولنه کې په دې رابطه فکر کوم خاص څېړنه نه ده شوې، یا زه نه یم مخ شوی، اما ټولنیز لاملونه زموږ د ټولنې په دې خاطر چې ټولنیز تړون پکې ډېر دی، مذهبي تفسیر پکې افراطي دی، او د موقعیتونو تعریف پکې ډېر جدي او خشن او هغه دی حاشیه‌ایي دی. دا کولی شي خاص دلایل او خاص لاملونه د ځان وژنې پکې په ټولنیز لحاظ تعریف شي او توصیف شي. مخکې مې چې کومه خبره کوله، کومه مسله وه، هغه تر ډېره بریده ماته حل شوه. زه غواړم استاد دغه د دورکهایم دغه د وروستي بحث یا حل لارې په برخه کې چې وړاندې کړي، په دې اړه یو څه ووایم لنډ. مثلا هلته دې ویلي دي چې یو اخلاقي نظام په رامنځته کولو سره تر ډېره بریده کېدلی شي د ځان وژنې مخه ونیولی شي. اول خو اخلاق یو متنازع بحث دی، نو څه ډول یو اخلاقي نظام؟ او زه فکر نه کوم موږ د په ټول ژوند هم داسې یو آیډیل اخلاقي نظام رامنځته کړلی شو چې هغه د دغومره لویې مسلې مخه ونیسي. او بل دورکهایم د سیاستو د ښوونې او روزنې او ځینې نور اپشنونه چې وو هغه د دې په مخنیوي کې پاتې بللي وو. مثلا ښوونه او روزنه، او صحیح ده دا چې مثلا ښوونه او روزنه به په مستقیم ډول د ځان وژنې په مخنیوي کې مرسته ونه شي کولی، اما تر ډېره بریده که سمه ښوونه او روزنه وشي د ځان وژنې مخه نیولی شي. ځکه نیولی شي چې ښوونه او روزنه یو فرد ته دا ورښیي چې ستا مسؤلیتونه څه دي، دا م ورښیي چې ستا په وړاندې د ټولنې او یا د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي، یعنې په هغه ټولنه کې د تګ مسیر ورته مشخصوي. کله چې یو فرد ته په ټولنه کې د تګ او د رفتار مسیر مشخص شو، نو د ځان وژنې او د ورته نورو ډېرو پیښو مخنیوی کېدلی شي. او بل د سیاسي حاکمیت مسله ده، مثلا د قوانینو د حاکمیت مسله ده. نو که داسې چې مثلا یو څوک د یو چا په شخصیت باندې تعرض کوي، یا مثلا د هغه په شخصي مسایلو ته داخلیږي، د هغه په شخصي مسایلو کې مداخله کوي، که دلته قانون حاکم وي نو هغه تجاوز کوونکی په سزا باندې رسي، په هغه باندې قانون پلی کیږي. نو که مثلا د دغه ډول خلکو مخه ونیول شي چې هغه د یو چا په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي یا د یو چا شخصیت ته ور داخل نشي، نو دا تر ډېره بریده د هغه مخه نیولی شي. مثلا تاسې لږ مخکې د هغه بحث وکړو، په کورنیو کې د ښځو سره د
تاوتریخجن وضعیت بحث وکړو. مثلا که یو فرد په دې پوه شي چې هغه خپل ښځې سره څه ډول چلند وکړي، خپلې ښځې سره څه ډول روابط ولري، نو هغه د خشن وضعیت یا د بد چلند مخه نیول کیږي. بد چلند مخه چې ونیول شوه هغه د خود به خود نو ځان وژنې نه راګرځي. نو ما دغه خبرې وې په دې اړه که تاسې څه په لرئ. مننه. تشکر. د اخر مورد نه شروع کوم. ډاکټر صاحب خپل یاداشت لري، دا دوی خپلې خبرې وکړي. اخر مورد چې تاسو وویل قانون حاکمیت، دا فقط په بله اصطلاح مو ویلې، دقیقا هماغه د ټولنپوهنیزه اصطلاح وینا ده. هر کله چې وضعیت هنجاري سي یا نورمال وضعیت سي د ځان وژنې مخنیوی کیږي. معنی دا ده چې هغه شته شی چې تاسو عرف ګڼئ، اصول یې ګڼئ، قواعد یې ګڼئ، قانون یې ګڼئ، هر څه نوم چې ورته ږدئ، چې د عوامو د ټولو کسانو لپاره، د افرادو لپاره په ټولنه کې ژوند تعریفوي او د ژوند نظام تعریفوي، هغه کې تطبیقیږي، د ټولو برخه ورته رسیږي، د ټولو لپاره فرصت مساعد کیږي او برابري منځته راوړي. موږ په بله اصطلاح، په سیاسي اصطلاح وایو چې مثلا قانون حاکم شوی دی. صحیح ده؟ قانون حاکم شوی دی ځکه برابري منځته راغلی ده. یعنی دا وضعیت غیر انومیک وضعیت دی، دغه نظر نورمال وضعیت دی. بالکل نورمال وضعیت کې ځان وژنې کچه راټیټه ده. د هغې اصطلاح مخکې دا وایي چې وضعیت که انومیک سي ځان وژنه پکې زیاتېږي. یعنی همدغه شی تاسو وایئ چې قانون پکې نه وي، که تاسو خبرې ته راوړم قانون پکې نه تطبیقېږي، یا لږ ته لږ له سیاسي اړخه د قدرت ویشه په نابرابر ډول سره سوې ده. افراد خپل هویت په قدرت باندې ساتي، له لاسه ورکوي. کله چې هویت خپل لاسه ورکوي، هماغه باورونه ټول لاسه ورکوي چې د هغو په اساس ژوند کوي او تصمیم نیولی شي مثلا چې بیا ژوند ونه کړي نور. یعنی دی وایي چې نږدې کوي او د ژوند د مسؤلیت نه راوباسي، نږدې کوي دې تصمیم ته چې خپل د ژوند د پای تصمیم ونیسي یا فکرونه یې وکړي. آخري مورد ته ولې دوه مخکیني پورتني موارد چې تاسو وویل، د ښوونې او روزنې مسئله دا هغه څېړنه، هغه نظام ښیي چې په فرانسه کې یو 130 کاله مخکې حاکم و، چې دا کافي نه ده. دا خپل څېړنه کې چې موارد وایي چې دا موارد کومک نشي کولی د ځان وژنې مخنیوي لپاره، هماغه نظام ښیي چې هلته حاکم و ښوونه او روزنه. او کنه د خپله د ښوونې او روزنې ټولنپوه دی، د خپله وایي چې مثلا ښوونه او روزنه هغه اخلاقي طرحه چې وړاندې کوي، هغه تر ښوونې او روزنې یو مورد ښه والی لري. ښه والی دا چې اخلاق یوازې نظري نه دي د هغه ویشي د مخې، عملي هم دي. یعنی اخلاق یو مجموعه ده، هم د باورونو پوهېدنو، یعنی د ښو او بد د نظري تفکیک، او هم په هماغه موقعیتونو کې واقع کېدل چې عمل پرې باندې کوي. یعنی موږ عملا یو بل ته ثابتوو چې کوم ښه عمل زه درګرده لګیا یم کومی د ټولنې د تایید لپاره، کوم بد عمل درګرده کېږي د ټولنې د منځه وړلو لپاره. صحیح دی؟ اخلاقي محیط منځته راوړل معنا دا ده وروسته کې چې پیشنهاد کوي چې هغه کې ټول د افرادو د هویت او د افرادو د ژوند د معنا لپاره یو چوکاټ تعریف شوی وي چې په عملي ډول او نظري ډول ټول پکې واقع وي، یو د بل سره داسې چلند وکړي چې د نابرابرۍ حد ته ونه وځي، تر څو وضعیت انومیک نشي، تر څو وضعیت تر دې حده پورې غیر فردي نشي چې د بل لپاره څوک ځان ووژني، تر څو وضعیت دومره فردي نشي چې د ځان لپاره څوک ځان ووژني، تر څو وضعیت دومره د ځمکې او د ټولنیز ژوند نه ونه وځي، میتافیزیک نشي چې د تقدیر لپاره سړی ځان ووژني. بنا دغه وضعیت شی منځته راوړلی شي. اخلاقي محیط تعریفول هغه هم په هر ټولنه کې فرق کوي. هغه مثلا د ټولنې مدیران او مدبران باید جوړ کړي. هغه داسې شی نه ده چې مثلا د میراث راپاتې موږ هغې ته توجه وکړو. صحیح ده؟ یعنی مثلا کېدلی شي په فرهنګ کې چې کوم میراث راپات د هغې کې لاسوهنه وشي، یو اخلاقي محیط تعریف سي چې اخلاقي محیط معنا دا ده مخکې مې چې وویل چې د بشري حقوقو او بشري ارزښتونو په بنا باندې یو مجموعه جوړه سي د ټولو لپاره معنا، قدرت، هویت، مثلا مالی او مادي امکانات، دغه ټول په یو برابر ډول سره ممکن کی. لکه څنګه چې تاسو بشري حقوق کې ګورئ، هغه وخت کې د دې چانس راکمیږي چې څوک د ځان وژنې پرېکړه وکړي. د ده پیشنهاد په دغه ځای کې دا ده، ښوونه او روزنه په عمومي معنا باندې، په ټوله معنا باندې صحیح نه ده چې ووایو دا د ځان وژنې مخنیوی نه کوي، ولې په هغه خاصه معنا چې هماغه وخت کې وو هغه د ځان وژنې مخنیوی نه شو کولی. صحیح دی؟ او ښه، زما مورد بل نشته دی که داسې ډاکټر صاحب خپله خبرې وکړئ. زه غواړم چې یوازې د ښوونې او روزنې په باره کې یوه خبره وکړم چې دا زموږ په ټولنه کې واقعا ستونزه ده. تاسې فکر وکړئ چې که یو ځوان د تحلیل او د انتقادي فکر څښتن وي، هغه به د ملا خبره ومني چې ته په ځان پورې بم وتړه او ځان والوځوه او بیا جنت ته ولاړ شه. بله مسله چې زموږ تاسې په تعلیمي سیستم کې نشته، هغه سوشل ایموشنل لرنینګ دی، اجتماعي عاطفي زده کړه ده. موږ د داسې نسل استازي یو چې خپل احساسات په مهذبه توګه نشو بیانولی.
هر څوک غوسه کېږي اما دغه چل چا نه دی راته ښودلی چې ته کله غوسه شوې دا خپله غوسه څنګه په مهذبه طریقه مقابل لوري ته بیان کړه. نو همدا ده چې ګریوان ته یې لاس وراچوو. بخښنه غواړم. بله موضوع که چیرې د شاګردانو اجتماعي او عاطفي زده کړې ته توجه وشي، دوی هم خپل عواطف پیژني او درک کوي، هم د نورو عواطف درک کوي او ورته په اهمیت قایلیږي. که چیرې یو څوک د مور و پلار، خور و ورور، دوستانو، ملګرو په باره کې فکر وکړي چې زما په مرګ باندې به دوی څومره وځورېږي، دوی به څومره خفه شي، دوی به څومره وژاړي، بیا به په اسانه ځان وژنې ته زړه نه ښه کوي. نو د ښوونې روزنې په برخه کې موږ تاسې دغه نیمګړتیا لرو چې باید ورباندې کار وشي. مننه کوم استاد، د ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. په ټوله کې په هغه مثالونه چې تاسو ورکړل په هغې باندې رڼا نه اچومه، لنډ ټولوم یې. یو هغه د ژوند ورآخه اهداف و چې تاسو یاد کړل، او د ځان غوښتنې لپاره او د بل غوښتنې لپاره ځان وژنه، او همداراز هغه د فردیت قوت چې د اوج نقطې ته رسیږي. په هغه صورت کې دا که ټول پر ټوله کې سر ټول کړو، موږ هغه تېر لیکچر ته هم لږ سر ورښکاره کړو، بیا هم هغه د ټولنې هغه جبري واقعیتونه چې په موږ باندې منل شوي دي، د دې ټولو زېږنده هغه نه ده. پوښتنه مې همدومره وه. یعنې فکر کوئ چې مقصد دا دی چې یعنې جبري فضا د ټولنې حاکمه ده، موږ دې وجه ته او موږ دې ته اړ کوي چې یو څوک ځان وژنه وکړي. یعنې دغه ټول هر څه کوم موارد چې تاسو ووایئ د دورکایم په نظریو کې او تاسو مهرباني وکړل، دا ټول د همغه جبري واقعیتونو زېږنده ده که نه؟ بالکل. کله چې موږ د ټولنې په رابطه اختیاري اړخ تحلیلوو، هلته فردګرایي ډېره تقویه کېږي او وګړیتوب معمولا د اوسنیو ټولنو پرمختللي وضعیت کې بل ډول تحلیلیږي تر دورکایم د وخته. هغه وخت کې دی د هغه ټولنپوهانو نه دی چې یوازې د ده په اصطلاح په رسمي بڼه زه جامعه شناسۍ ته دا ورداخلوم چې افرادو هویت او د افرادو خپل مسیر او د هغوی اراده باید تر یو ځای پورې پام کې ونیول شي، او که نه د اګوست کونت او د هغې نه مخکې نظریات د ټولنې په رابطه دا و چې افراد نشته، موږ د واحدونو سره مخ یو او کورنۍ سره مخ یو او جوړښتونو سره مخ یو، افراد شته نه بیخي. په دې ترتیب سره د اختیار مسله افراد فردګرایي پورې راګرځي، ولې د جبر مسله ده. تقریبا نیمایي نه زیات زما د خپل د مطالعې له مخې نیمایي نه زیاته دغه د ټولنپوهنې زیرمه ټوله دا وایي چې جبري فضا تعریفېږي په ټولنه باندې. یعنې په دې معنا جبري چې موږ په ټولنه کې د جوړښتونو، د قواعدو، د ارزښتونو، د تاریخ، د منل شویو قراردادونو تر فشار لاندې یو. هر کله چې کوشش د دې وکړو چې د دې ونه ځان وباسو، یعنې فردګرایي تقویه کوو، فردي وضعیت تقویه کوو. دا هر یو چې د خپل حد لږ زره زیاتېږي، خپل حد هم چې وایم ټولنو پورې مربوط ده، تعادل په ټولنو کې دی. هر یو چې د خپل حد لږ زیاتېږي مشکل سره مخ کېږي. د دقیقاً دغه منځ کې د امین دورکایم تحلیل دی. دی وایي چې مثلا فردیت که تاسو لږ زره ډېر کوئ، ټولنیز قواعدونه لږ لرې شي، هغه ارزښتونه چې دی د ده ژوند تأمین او تضمینولی شي، هغه نه دی لرې کېږي، فاصله اخلي، تصمیم نیولی شي چې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره ځان وژنه وکړي او ټینګار په دې وکړي. یعنې منطقي شخصا دا وي چې په دې خاطر چې دغه اهدافو ته رسېږم دا کار وکړم. اما که مثلا د باندې نه بیا وګورئ، دا هم دې ټولنې نه هم دا شی ورته ممکن شوی دی، که نه دا منطق د ټولنې نه ورته ممکن شوی، همدې ټولنې نه همدې شرایطو کې. ورهاخوا ته چې ورځو، مثلا تاسو د نظامیانو، دا نظامیان چې موږ همیشه په ترانو کې، په سندرو کې، په ویناو کې، په سیاسي تبلیغاتو کې تعریفوو، تعبیروو، مثلا چې دوی قهرماني لري، دا ځان وژنه نه ده، مګر له علمي نظره ځان وژنه ده. صحیح ده؟ امین دورکایم هماغه وخت هم ویل چې زما د څېړنې له مخې په تېرو 10 کلو کې، یعنې په 1890 1890 کې او تر مثلا 1900 پورې د ده وروستۍ خبرې هم دا وې چې کال په کال په نظامي برخه کې علاقمندۍ سره کار کول کم شوی دی. همدې لپاره مثلا وروستۍ تیوريګانې په دې برخه کې چې زه نه غواړم دې خواته راسمه، ولې فقط دا مسله ښیم ورسره. وروستۍ تیوريګانې د دویم نړیوال جنګ نه را دې خواته په هغه نسل روزنه باندې وي چې هغوی عاطفي تړون ونه لري، کورنۍ ونه لري مثلا، ځکه چې اجتماعي تړون بیا لري، بیا دوی جنګ نشي کولی، لښکر نه جوړېږي ترې. متوجه یاست؟ څومره چې دې خواته راځو قضیه داسې کېږي. داسې مثلا تاسو ګارد ګورئ، دغه بډي ګارد څه معنا؟ بډي ګارد څه معنا؟ یعنې هغه څوک چې خپل ځان مرګ ته ورکوي دې لپاره چې بل وژغوري. صحیح دی؟ دا په دوو بڼو، یا د عواطف او مثلا په سیاست کې کاریزما وایي که نه، یو چا ته ډېر باور لري، ډېر احترام لري، اعتقاد لري،
د هغه فردیت کې ورک شوی دی بیخي د هغه دپاره ځان وژني او یا مثلا د خپل د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیرته ځان خطر ته ورکړی دی چې دا ټولنیز بحران پورې راګرځي یعنې کولی شو په لویه کې داسې ووایو چې تر څو ټولنیز بحران نه وي اصلا دا پدیدې معنا نه ورکوي موږ ګار دغه وخت کې منلی دی چې امنیت نشته دی امنیت نشته دی ټولنیز بحران دی انومیک وضعیت دی د دې په اصطلاح انومیک وضعیت دی د ارزښتونو او ګټو ترمنځ تضاد واقع دی د قوانینو شته حاکمو قوانینو چې باید حاکم وي او مطلوب وضعیت چې موږ غواړو د هغو ترمنځ تناقض موجود دی موږ ورته نشو رسېدلی موږ که دا انتخابوو دا له لاسه ورکوو که دا انتخابوو دا له لاسه ورکوو طبیعتا یو تصمیم دلته ممکن دی او د امین دورکهایم په اصطلاح دا چې موږ ډېر په اسانه وایو ځان وژنه لږ اغما لږ هغه په دې بحث کې شته دی لږ تساهل شته دی ولې اصل کې معنی دا ده چې هغه طیف خواته ورنږدې کېږي چې د ژوند تضمین پکې کم دی د حیات او د ژوند د دوام فرصت پکې کم دی یعنی هغه زمینو کې واقع کېږي چې بیا کولی شي د ژوند د پای ته رسېدلو یا د پای ته رسولو یا د ژوند د پای د منلو تصمیم وشي نیولی بناً فضا جبري فضا ده کله چې ټولنه کې ژوند کوو د فردګرایۍ له زاویې چې ګورو د جبر لاندې ژوند کوو ځکه موږ باندې ارزښتونه او قواعد دي چې په زور منل کېږي جبران او موږ یې نشو کولی ردي کړو موږ ټول په همدې وضعیت کې واقع یو دې دغه وروستي فلسفي بحثونه هم دا وایي چې موږ ازادي لرو د محدودیتونو ترمنځ همدا ده که نه افراد آزاد دي د ټولنیزو د فشارونو تر لاندې سلام استاد پښتنه دا دی چې موږ د امیل دورکهایم د الکولو بحث رد کړی خو ولې ډاکټر صاحب چې نه ده شته موږ که چېرته وګورو په الکولو کې مثلا ډېر خلک د ډېره نشه کوي په همغه وخت کې ژوند د لاسه ورکوي داسې مثالونه ډېر شته یعنې موږ په ولسوالۍ کې 3 میاشتې مخکې همداسې یوه پېښه وشوله چې 3 کسانو ژوند کې لاسه ورکړه ډېر الکولو څښلو د وجې دا خپله هم ځان وژنه ده دوهم یعنې په خپله د ما په کورنۍ کې یعنی ما پلار د سګرټو د څښلو نه د هغه ته کینسر پیدا شو او هغه وفات شو یعنی دا خپله هم ځان وژنه ده که نه یو دا بحث بل د ماشوم په برخه کې په افغانستان کې زه فکر کوم چې د ماشوم ځان وژنه ډیره کوي ځینې شاید موږ ناپامي وبلو چې دوی د بام نه خطا کیږي او یا په ځینې ځایونو کې موټرونه وهي خو زه فکر کوم چې شاید دوی دغه خپل د ځان وژنې بحث نه مطرح کوي نه وایي چې زه ځان وژنم دوی په پټه خوله یو داسې خطرناک کار سر ته رسوي چې هغه دوی کې وژل کیږي ژوند د لاسه ورکوي بله خبره یا مخالفینو کرښو ته ځي موږ او تاسو په د دولت مخالفینو کې یا په خپله په د نظام په داخل کې په ملي اردو یا ملي پولیسو کې ډېری داسې ځوانان ګورو چې هغوی 18 کلنی عمر پوره کړی نه دی یعنې د ماشومتوب د ځوان تنکۍ ځوان او یا ځینې بیخي ماشومان دي چې هغوی د مخالفینو کرښو ته ځي او یا د دولت کرښو ته ځي دا خپله هم یو ځان وژنه ده چې دوی په غاړه اخلي نو که په دې اړه تاسو څه ویل لرئ مننه زه فقط دوه خبرې لرم همدغه اجتماعي تحلیل پورې مربوط کېږي رواني بحث پرې ورسې وکړي او خلاصوي نور د مخدره توکو اصطلاح چې وکړو د ټول پکې شاملېږي ولې دا فکر کوم ډېره علمي اصطلاح به نه نه پوهېږم رسنیزه اصطلاح به وي ژورنالستي اصطلاح به وي کیدای شي د دې خبر د رسولو لپاره یا د دې پېښې د توصیف لپاره دغه ټول اجتماعي تحلیل درلودلی شی لري مثلا ډیری وخت داسې شوي نه دي چې سګرټ یوازې خلک د لذت لپاره اخلي یا یوازې خپل شخصي انتخاب لپاره دا شخصیتي انتخاب دی معنی دا ده چې موږ یو وخت احساس کړی دی چې په دغه د مخدره توکو یا لږ تر لږه د دغه ډول عادتونو د استعمال سره یو خاص اجتماعي ډلې پورې مربوط کېږي یو خاص منظرات احساسوو داسې سوي دي ډېر زیات یو تحلیل د هغه کسانو چې مخدره توکي استعمالوي یو تحلیل دا دی چې دوی ځان په یو خاص منظرات کې واقع کوي او داسې ګوري ځان د کوچنیوالي نه د نوې ځوانۍ نه چې څوک په دغه موادو اخته کېږي دوی ځان لوی ورته ښکاري ځان ورته مهم ښکاري د هغه کسانو په ډول ورته ښکاري چې هغه مثلا مهم کسان دي سګرټ وهي مثلا دا خو الګو اخیستنه ده دا د نورو نه زده کړه ده دا د نورو په قالب ورتګ دی په کورونو کې د پلرونو سګرټ وهل او د کوچنیانو تعقیبول خو دا مشترک دی موږ یو د بل نه اخیستي دي دا صحیح دی یعنې یوازې داسې نشي کېدلی چې کاملا زه طبي نه پوهېږم چې څه پېښېږي د انسان په وجود کې اما اورېدلې مې دي چې مثلا دا طبي عوارض لري د انسان په وجود کې صحي ناروغي مثلا منځته راوړلی شي د صحي اړخه ضرر لري ولې دا اجتماعي تحلیل یې همدا دی په یو ټولنه کې چې رواج کېږي د ځینو موډلونو شخصیتونو د عمل سره رواج کېږي د نورو لپاره هغه د نورو لپاره بیلګې ګرځي د خبر له لارې نه چې نورو لپاره اورو د توصیف او تعریف له لارې نه چې نورو لپاره ورکوو
زموږ نیمایي ادبیات د شرابو توصیف نه دی مګر څه شی دي د دغو له لارې نه ممکن دي چې یو د بل ته انتقال شي دغه انتقالېږي دا اجتماعي تحلیل دی دورکهایم چې کوم ځای کې خبره کړې وه هغه په 2 جغرافیایي ځایونو هغو کې مواد او ارقامو کې چې راټول کړي وو 2 جغرافیاونه هغه ویلي وو چې دلته مثلا هغه کسانو چې شراب څښلي دي او بیا یې ځان وژنه کړې ده تر هغه کسانو چې روغ وو او د دوی په اصطلاح باندې په 100 ځان وژنه یې کړې ده یو ترمنځ یې احصایه او آمار ډېر معناداره نه دي او دا ماته نشي کولی دا ځواب چې زه ووایم چې مثلا دا په دې خاطر چې دوی شراب څښلي دي ځان وژنه یې کړې ده اما بیا هم په دلته که نه ځینې اجتماعي موډلونه شته ده د ډېر لذت یا د ډېر خوند یا د ډېرې مستۍ بیلګې کومې دي تاسو په اجتماع کې خو د نورو نه زده کوئ چې څنګه ځان وښیئ چې ډېر مست یې څنګه وښیئ ځان چې څنګه ځان ښودلی شي خپل حالت څنګه کوم قالب کې توصیفولی تعریفولی شي یا ځای په ځای کولی شي هغه قالبونه هغه بیلګې ټولې اجتماعي دي موږ د نورو نه اخلو که نه په دې خاطر باندې د موټر تیزوالی چې یو څوک شراب څکي او ډېر موټر تیز بیایي دا ډېر فردي نه دی دا ډېر فردي نه دی دا یو ډول ښودنه ده د خپل عمیقو حالتونو چې موږ لرو او په ټولنه کې موږ بیلګې لیدلي چې دا رقم ښودل کېږي افراطي عمل کوي اوس مخکې مثلا ډاکټر صاحب له رواني اړخه وویل دوی کېدلی شي مثلا ځینې په اعصابو کې ځینې تغیرات یا په روان کې ځینې تغیرات دا زمینه مساعده کوي چې دوی نږدې شي په رواني لحاظ ځان وژنې پرېکړې ته اما اجتماعي بیلګې ټولې دغه دي نو موږ د نورو سره په ارتباط کې وو حتی ځان وژنه لکه مخکې چې ویل کېدای شي د ځینو کسانو لپاره افتخار وي افتخار څه رقم یو مفهوم دی نورو پورې اړوند دی که نه تاسو د نورو حیرانولو نه وروسته تاسو یو خاص احساس کوئ بیا وایئ چې موږ افتخار ده دته افتخار وایو صحیح دی په دې لحاظ باندې دا ټول اجتماعي دي او د ماشوم مثلا هم داسې ده ماشوم چې خپله مثلا نه پوهېږي ځان وژنه کوي دا زموږ کورني تربیې هغه پورې مربوط ده نظام پورې مربوط ده مثلا هغه ارتباطات د کورنۍ د غړو ترمنځ شته د میندو او د کورنۍ د نورو مشرانو او غړو ترمنځ همیشه د دې تربیې د کورنۍ تربیې او طبیعي تربیې بیلګې موږ ته ښیي څومره رابطه لرو کومو کارونو کې رابطه لرو کومو خبرو کې لرو سره څنګه دغه رابطې د پیښو د مخنیوي لامل ګرځي او برعکس څنګه ټکنالوژي چې وخت راغلی ده مثلا څومره د پیښې زیاتې شوي دي ورسره برق چې راغلی څومره د پیښې زیاتې شوي دي اما ورسره همدغومره چې اجتماعي توجه ډېره ده کور ته د دې بیرته مخه نیول کېږي صحیح بیرته مخه نیول شوې ده هر څومره چې یو کورنۍ یو مهم غړی چې په د ټولو تاثیر لري ډېر ښې اړیکې لري ډېر اجتماعي دی ټول ته پام کولی شي ټول ته رسیدګي کولی شي کېدلی شي د هغه توجه دغه اجتماعي توجه او رسیدګي د دې لامل وګرځي چې ځینو پرېکړو چې هغه د ځان وژنې پرېکړې وي یا ځینې اشتباهاتو مخنیوی وکړي او دا معمولا ټولنیز تحلیل درلودی شي لاندې خبرې د اقبال اورو نور زموږ خبرې په پای ته رسېدلې ډېر مننه د خدای په پاک او د خدای په پاک نوم لومړی سر کې ټولو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم له استاد او ډاکټر صاحب څخه منندوی یم له دواړو منندوی یم چې وخت یې راکړو خبر نو د ځان وژنې په هکله هغه زه چې کوم برداشت لرم هغه دا دی چې ځان وژنه یو ټولنیز یا اجتماعي عامل دی یعنی د ټولنه په ځان وژنه کې یا د یو انسان په وژنه یا یو انسان دې ته مجبورېږي چې ځان ووژني په دې کې اهم رول د ټولنې دی یو څوک پوښتنه کوي وایي چې ډیپریشن خو یوه رواني ناروغي ده او یو نفر راجګېږي د ډېر رواني یعنی د ډېر فشار له وجې خپل ځان وژني دلته بیا هم د موضوع ټولنې ته راګرځي یو نفر ولې ډیپریشن د ډیپریشن په شان یوه سخته په ناروغۍ باندې اخته شي تقریبا ټول عوامل اجتماعي راځي یو نفر چې مجبورېږي د ځان وژني او هغه د ډیپریشن په نو دا ډیپریشن هم د همدې ټولنې له وجې د نفر ته پیدا کېږي چې هغې په پایله کې دا نفر دې ته مجبورېږي چې ځان وژني بله خبره د ډاکټر صاحب د خبرې په تایید چې په نورو پورې د ځان تړلو مسله ده دا په ټولنو کې فرق کوي خو زه چې د دې نه کوم برداشت لرم هغه دا دی چې یو نفر که چیرې په یو چا پورې یا په یوه شي پورې یا په یو موضوع پورې افراطي ځان وتړي نو دا معمولا دا به ځان وژنې ته دا نفر کشوي چې که چیرې دغه موضوع یا دا کوم څه چې دی غواړي او هغې سره افراطي ارتباط تړلی دی په هغه د هغې په پایله کې دی مجبورېږي که یې ترلاسه نه کړل خو ځان وژنه کوي چې دا لکه ډاکټر صاحب چې وویل د ځان وژنې یو عامل دی په انډیا کې هندوستان دلته تقریبا 80,000 نفرو ځانونه وژلي دي
هغه داسې و چې عاشقان و، هغه څوک چې د غوښتل هغه ورته ونه رسېدل نو ځان وژنه یې وکړه. دا د دې یو ستر مثال دی چې موږ ته په ډاګه کوي چې په یو چا پورې افراطي ځان تړل هم د ځان وژنې یو عامل کیدای شي. نو فکر کوم موضوع ډېره تشریح شوه، ما ته هم څه د ویلو لپاره نه دي پاتې. بیا هم له ټولو منندوی یم چې توجه مو وکړه، توجه مو ما ته وکړه او همچنان همدې لیکچرونو ته بیا هم مننه. او په پای کې د انسان مجلې څخه ډېر منندوی یم چې زموږ د ټولنې د اصلاح په خاطر یې دا ډول روزنیزو پروګرامونو په لاره ښوونه کې ډېر کوشش کړی دی او لا دوام ورکوي. له دوی څخه غوښتنه کوو چې دې ډول ښوونیزو مسایلو ته لا توجه ورکړي او د دې لیکچرونو ته لا دوام ورکړي تر څو چې زموږ د ټولنې دا ناپوهي او جهالت چې موږ تر اوسه پورې لرو د دې په کمښت او حتی په له منځه وړلو کې زیات رول ولوبوي. مننه. ډېره مننه، ډېر تشکر تاسو ټولو نه. وخت مو په خیر.